بله پریشان ته مې ولګېږي. د بله صفحه کې و ځکه هلته نه ښکارېده. ښه پریماویرا کله چې انسټال کوئ مخکې له مخکې نه یې پاسورډ اډمین یې هغه سره ښایي تاسو بلد یې. ښه هغه مو چې کله تاسو کمپیوټرو کې انسټال کړئ بیا به مخته ځو. راځو لومړی پریماویرا کې څه کارونه کېږي. په پریماویرا کې تاسو کولی شئ چې د پروژې بیز مثلا یوازې تاسو یوه پروژه لرئ، د پروژې په لیول باندې ټوله ډیټا وګورئ، ټول پلانینګ وکړئ د پروژې. که تاسو ریسورس لوډډ سکیجول جوړوئ، که پریلیمنري سکیجول جوړوئ، که بیسلاین سکیجول جوړوئ، دغه ټول کارونه تاسو کولی شئ. بیا چې کله پروژې راغونډې شي، مثلا دلته موږ سره د زون یو دی که نه ننګرهار دی. په ننګرهار کې بیا موږ ګوره دومره پروژې لرو. کله چې دغه پروژې راغونډې کړي، څو پروژې یعنې کېږي چې یو پروګرام منیجر واوسي، څو پروژې هغوی کنټرولوي. یعنې تاسو کولی شئ پروګرام لیول باندې ډیټا تاسو سورټ کړئ، ویې ګورئ، ریپورټینګ یې وکړئ او پلانینګ یې وکړئ. صحیح ده. ګوره یو پراجیکټ بیس شو، کله چې پروژې راغونډې کړي هغه د پروګرام بیس شو. بیا کله چې ټول پروګرامونه راغونډ کړي، کله چې ټول پروګرامونه دې راغونډ کړه مثلا کېږي هغه ته بیا پارټپیلو کېږي. یعنې کولی شئ حتی په پریماویرا کې ځان ته یو پارټپیلې جوړه کړئ. لکه اوس دلته چې دی موږ ډېرې پارټپیلې مثلا سلیکټ پارټپیلو دی، دا اوس ټولې پروژې ما سره خلاصې دي که نه. که ته غواړې یوازې یوه پروژه مثلا دلته زه سپیچ پروژه لرم، دا اوپن کوم، اوکې کوم، یوازې همدغه پروژه چې دی د دې پروژې اړوند څه سکیجول چې دی دلته راته خلاصېږي. یعنې کولی شئ چې ډېر پروګرامونه راغونډ کړئ، هغه کولی شئ دغه راپور یا ډیټا مو چې دی تاسو د پارټپیلو بیز هم وګورئ. یعنې هم د پراجیکټ بیز کولی شئ ډیټا وګورئ، هم پروګرام بیز کولی شئ، هم چې دی پارټپیلو. لکه اوس دلته ښه اوس دا زه آل پراجیکټ خلاصوم، یا مثلا دغلته چې دی دا آل پراجیکټ به خلاصوم. ګوره دې کې موږ سره بیخي ډېرې پروژې دي. که دا زه ایکسپانډ آل کړم دلته وګورئ بیخي ډېرې پروژې دي. زه دغه ټولې پروژې خلاصوم. په یو ځل هم کولی شئ. پریماویرا ښه والی دا دی ښه چې په یو ځل کولی شئ تاسې څومره چې پروژې لرئ په خپل ډیټابیس کې په یو ځل تاسو خلاصې کړئ، او کولی شئ چې یوه پروژه د بلې پروژې سره تاسو لینک کړئ. اوس دې ځای پورې څه پروژې چې دی شفټ نیسئ، دلته یو کلیک کوئ، رایټ کلیک وکړئ، اوپن پراجیکټ ورته وایي. اوس موږ سره څه پروژې چې لرو په دې ډیټابیس کې دغه ټولې خلاصېږي. نو کله چې ټولې خلاصې شوې، دغه مخکې خبره مو چې وکړه مثلا چې تاسو کولی شئ پراجیکټ بیس باندې تاسو ډیټا وګورئ، پروګرام باندې پارټپیل هغه اوس درته ښیم لکه پراجیکټ بیس څنګه درته ښایي. او کله چې پروژې راغونډې شي مثلا انټرپرایز پراجیکټ سټرکچر چې ورته وایي هلته څنګه ډیټا ګورئ. د هغه نه وروسته خپله پروژې ته ځو، پروژه پیلوو. صحیح ده. چې تاسو سره یو وروي واوسي چې څه شی دې کې کېږي. ښه لږ وخت نیسي. اوس وګوره ما سره ټولې پروژې خلاصې شوې. که دلته دا ټولې پروژې ګورئ بیخي ډېر وخت هم نیسي که نه. که ته اوس دې اکټیویټیز ته لاړ شې هره پروژه ګورې ډېر وخت. دغه نه راځئ ته پراجیکټ ته راځئ. کله چې پراجیکټ ته راغلې ګوره پراجیکټ بیس ته کوم معلومات چې ګورې دغلته ټول درته راځي. دغلته که ته اوس وګورې موږ دلته 1,40,556 اکټیویټیز لرو. یعنې 1,40,556 اکټیویټیز ته دلته پلانینګ شوی دی. موږ په ډیټابیس کې دغه کومه پارټپیول چې ما خلاصه کړې دی په همدې کې همدومره اکټیویټیز دي. که ته بیا اوس دې ته انټرپرایز پراجیکټ سټرکچر هم وایي. صحیح ده. اوس دا یو انټرپرایز پراجیکټ سټرکچر دی. بیا په دې کې نور انټرپرایز پراجیکټ سټرکچر یې جوړې شوی. مثلا زون یو ننګرهار دی. صحیح ده.
په ننګرهار کې موږ ټول څومره اکټیویټي لرو دلته 14999 یعنې دومره سکیجولونه دلته جوړ سوی دي. بیا په ننګرهار زون کې چې نور لکه که ته هغه یې تا خوښه دی، ته ولایت بیس د ډیټا سوپ که ته د پروژې بیس که کولی سې هره اوس دلته راسه یوازې ننګرهار کې چې دی اوس مثلا ننګرهار زون کې خو دلته که ته راسې ګوره په دې کې ننګرهار دی دغلته بیا چې راسې نورستان دی لغمان دی داسې نور ټول راځي که نه. که ته یوازې بیا ننګرهار کې وګورې لکه مخکې مو خبره وکړه چې مثلا پروګرام بیز یو پروګرام منیجر واوسي د یو زون مسؤل واوسي هغه نو دا یې په کار نه دی چې هغه سکیجولو ته لاړ سي ټوله ډیټا وګوري هغه ته یوازې همدا ډیټا په کار دی په همدا لیول ته راپور جوړوي ورته سوټ کوي همدا ورته لیږي نو هغه همدې سره کار وي چې که دا اکټیویټیز ګوري چې مثلا څو اکټیویټیز ګوري اوس په ننګرهار کې موږ 9550 لرو بیا په دې کې یوازینی دغه پروژه چې دی مثلا میټینګ بیلډینګ دی دلته 1209 دی بیا که ته د پروژې بیز راسې هره پروژه کې وګورې مثلا پروژه کې 140 لرو دا خو یوازې د اکټیویټیز لپاره دی بیا دلته چې ته رایټ کلیک وکړې کالمز ته لاړ سې ښه دلته کسټمایز کالم دی نو دې کې بیخي ډېر معلومات دي دې کې ته کولی سې مثلا بیس لاین دی بجټ دی کاسټ دی ډیټ دی زه یو مثلا ډیټ درته راوړم ته غواړې د هرې پروژې فینش ډیټ وګورې او غواړې چې سټارټ ډیټ یې وګورې سټارټ ډیټ دا دی اوس اپلای که که دا غواړې هغه نه مخکې هم راسې مشکل نشته دلته راسه دلته درته ښکاري تا ته د هرې پروژې سټارټ ډیټ هم درته وویلی فینش ډیټ هم وویل او د ټولې دغه بشپړه د هغه چې دی دغه ټول انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر چې دی د هغه هغه مینیمم دغه اول نه چې کوم تاریخ نه هغه اول سکیجول چې تا شروع سوی دی او تر اخره پورې د هغه تاریخ هم درته ویلی دی مثلا 2024 کال پورې دا پلانینګ سوی دی هغه وروستۍ نیټه چې دی 2024 د اکتوبر 1 پورې هغه لومړی چې سوی دی 2011 د اګست 11 او دا چې ورسره راغلی دا اکچوال سوی دی یعنې اپډیټ سوی دا سکیجولونه اپډیټ سوي دي صحیح دی دې ځای پورې کومه ستونزه نه لري دغه چې دی دا مخفف دی اپډیټ دی دا چې دی مخفف دی اکچوال دی یعنې دا بیا وروسته مخکې ځوخه کله چې اپډیټ پروګریس ورته وایو هلته هر اکټیویټي چې دی کېږي اپډیټ کېږي مثلا څو فیصده سوی څو یې پاتې دی هغه د وروسته خبرې دي دا نو عمومي معلوماتو هیله ده یو څه مو اخیستې وي د پروګرام مجموع لپاره مو پروګرام په نظر کې ونیو بیا د څو پروګرامونو مجموع لپاره پورټفولیو شوه بیا د هغو څو پورټفولیو اوسېږي یو ارګنایزیشن کې هغه هم امکان لري څو پورټفولیو چې دی بیخي های لیول دی هغه ټاپ لیول دی د پورټفولیو نه زه دومره معلومات نه لرم چې څو پورټفولیو یو ځای کې بیا هغه کې نه پوهېږم خو ولې کله چې ډېر پروګرامونه را یو ځای کې پورټفولیو کېږي لکه پورټفولیو منیجر چې واوسي که نه خو کله دې چې پروژې راغونډې کړې کېږي پروګرام منیجر لکه اوس دلته معاینات یې څه شی ورته وایي معاینات برنامه دی څه شی دی هماغه پروګرام منیجر دی یعنې ډېرې پروژې هغوی کنټرولوي یا مثلا داسې کېږي چې موږ خپله لکه دا اوس چې کار کوو معاینات پروګرام منیجر سو اوسبنایي یو ولري د دستګاه افغاني بل ولري یا د نورې بل بیا دا ټول چې را یو ځای کې مثلا های لیول ته چې کله ځي هغه ټاپ کس چې دی هغه کېږي پورټفولیو لیول کوم راپورونه چې جوړېږي هماغه وګوري یعنې اړتیا نشته چې هغه ته اوس هغه یې تا 2000 اکټیویټیانو ته وګوري خو نه کېږي که نه ته باید هر چا ته خپل راپور او دا په پریماورا کې ډېر اسانه جوړېږي ځکه ته یو دغه ټوله ډیټا په ډیټابیس کې ته ټوله ډیټا لرې یو دلته څو کلیکه درنه غواړي اوس دلته که دا په دې کې بیخي ډېر شیان دي مثلا آر انډ ویلیو دی هغه دا نورې خبرې دي که نه دا ټول شیان درته کې راځي پروجیکټ کوډ دغه نور شیان به بیا ورو ورو وایو ښه اوس راځو زه دلته
مخکې له دې نه چې موږ پروژې ته لاړ شو یو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر خپله جوړه انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر باندې خو پوهېدی سي څه شی دی لکه ده سم ونه پوهېدی ښه سید زه درته دا عمومیات دی خو ولې لومړی همدې ځای نه پیلېږي ځکه ته چې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ونه لرې ته پروژه نسې کریټ کولی اول به ته انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر به کریټ کوې ځکه ته پروژه ګوره اول زه یو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر موږ خپله جوړوو ښه دلته راځئ انټرپرایز مینو ته دلته انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دی دا کلیک کوئ صحیح ده کله دې چې کلیک کړه دې کې ګوره مخکې له مخکې نه یو څه جوړ شوی دی خو دا یې موږ نه دی په کار صحیح ده موږ خپله یو بل جوړوو بل چې کله جوړه دغلته اډ دی ګوره دلته یو اډ ورته وایه اوس خپله راځي ده دې ته نوم ورکوئ دا چې دی مثلا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر آی ډي دی آی ډي زه ورته ورکوم یو آی ډي به ورکړم ښه ورته مای انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر داسې یو نوم هغه آی ډي مې ورکړه او نوم دا پریماورا کې یو خبره دی ګوره موږ ته دستي میسج راکړه پریماورا کې ټولې آی ډیانې چې اخلي یونیک اخلي یعنې یو آی ډي دې که چیرې ورکړي په هماغه نوم باندې ته بل چیرې کار نسي کولی دا هم ډېره ښه خبره ده یا که داسې دې کولی بیا تا ډیټا ټوله ګډوډېږي یعنې په دې نوم بل چیرې هم ولرې بل چیرې هم ولرې لکه اکسل کې کار کوي بیا نه ته فلټر کولی سې نه د خپله ریپورټینګ لپاره بیا ډېرې ستونزې راولاړې یوه ښه خبره دا دی چې یونیک آی ډي اخلي ته باید داسې آی ډي ونه کاروې چې بل چیرې دې کارولي نو د دې لپاره یې ما ته میسج راکړه چې دا چې دی مخکې ما سره شته نو چې مخکې شته زه یو بل نوم ورته ورکوم مثلا ما انټرپرایز پروجیکټ داسې یو نوم ورته ورکوم سټرکچر نه لیکم صحیح ده دا نشته نوم کې بیا ښایست خبره نه مای انټرپرایز یا داسې لیکم صحیح ده انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر پر کلاس صحیح ده دا د چې کله دې ولیکه اوس دا دې سره خو به بلد یې اوس دا د دې یو برخه دی یعنې سب کټګوري ورته وایي یا د هغه یو فرعي برخه یې دی که نه ته که غواړې دا بیخي ځان ته کې صحیح ده هماغسې مخته ځم بیا زه وایم چې تاسو تنګ نه سئ څوک بیخي صحیح ده چې تاسو وایئ چې کله تنګېدی ووایئ زه هماغسې درته وایم څنګه چې تاسو غواړئ هماغسې مخته ځو صحیح ده اوس وګوره دغلته چې ګورې دلته یې منفي راغلی که نه اوس دا که دلته ته دا راټول کړې دلته بیا درته مثبت یعنې د دې منځ کې یوه بله فرعي برخه شته دا یې مطلب دی دا که ته کلیک کړې اوس دا د دې برخه دی خو موږ نه غواړو چې یو بل انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر کې موږ انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر واوسو موږ غواړو ځان ته جدا ولرو نو دا به سلیکټ کړې ته دغه ځای ته راسې دغه ښي لور ته ګوره شفټ لیفټ دی دا دې خواته یوسه دا بیخي اوس ځانګړی څه دا یې موږ خپله انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر څه اوس دې کې به موږ خپله پروژې جوړوو اوس که ته یوه پروژه لرې دې کې کریټ کوې یا ته که غواړې مثلا لکه موږ چې کار کوو شرکت کې هلته موږ 10 زونه لرو یعنې 10 زونو لپاره 10 انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر یې موږ جوړې کړي یا کېږي اوس یو شرکت والا دی چې هم په ننګرهار کې پروژې ولري هم په پکتیا کې پروژې ولري هم لوګر کې هغه کېږي چې 3 دانې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر یې لري داسې فکر وکړئ لکه ته 3 دانې دوسیې لرې خلاص په انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر بیا وروسته مخکې ځو د ریپورټینګ لپاره چې ته په هر لیول باندې ته انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ډیټا ګورې د هغه لپاره پکارېږي که نه ته کولی سې چې اوس پروژه د ایس ډبلیو ایس نه جوړوي ورک برګراوند سټرکچر ټول اکټیویټیانې اډ کړئ بیا اکټیویټي کوډ د هغه ته اساین که تا ته سوټ کېږي هماغسې ډبلیو ایس غوندې ښکاري ولې د نور ریپورټینګ لپاره تا ته هېڅ ګټه نه کوي نو د هغه لپاره ښه دی چې ته څومره چې ډېر انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ولرې هغومره به ته یو ډېر ښه تشریحي راپورونه جوړولی سې یعنې ډېر ښه معلومات به راټولولی سې صحیح ده نو د دې لپاره ګوره آی ډي مو ورکړه دا آی ډي دی دلته هم کولی سې ته دا ایډیټ کړې ښه کولی سې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر نیم چې دی دلته ورکړې بله خبره دا دی ښه اوس مثلا ته 3 زونه لرې یا 4 زونه لرې په هر زون کې ته
یو مسؤل لرئ، یو څوک یې مسؤل وي، ته کېږي چې ریسپانسیبل منیجر دې ته اساین کړي. اوس د دې ریسپانسیبل منیجر چې دی دلته اوس خپله مثلا معلوم دی، ته کولی سې دلته کلیک وکړې، کله دې چې کلیک وکړه یو بله منیو درته خلاصېږي. دا چې کله خلاصه اوس دې کې دې ته ریسپانسیبل منیجر ته اساین کړئ. ریسپانسیبل منیجر چیرې جوړېږي هغه ځای زه درته ښیم چې کوم ځای کې جوړېږي. اوس دلته مثلا یو دی نصیر وردګ دی، انجینر محمود شوکت دی، کولی سي تاسو خپله نومونه کې هغه کړئ. دا محمد نه پوهېږم یاسین دی، شاید اسلام نه ښکاري پروجیکټور کې. اوس دې ته زه یو بل انجینر اساین کوم، صحیح ده، مثلا دا اوس د دې مسؤل چې دی ګوره نصیر وردګ هغه راغی، هغه هلته مو اساین نه. دلته یو خبره دی ښه، دلته که ته دغه د پریماورا چې دی یو ډیټابیس لري، داسې نه دی لکه مایکروسافټ پروجیکټ چې دی هغه فایل بیس دی که نه، یو فایل تاته درته درکوي. ولې د پریماورا ښه والی دا دی ډیټابیس دی، که ته دلته یو شی اول خو لیکل کېږي نه، که لیکل کېدلی هم دې نه کېدی سي هر چېرې استفاده نه وای سوې، داسې یو بل سره لینک دی. یعنې ته هره انټري چې کوې باید خپل ځای ته یې لاړ سي، هماغلته انټري وکړې چې بیا هر چېرې دا ایویلیبل واوسي. اوس دا ګوره ما کلیک کړی، دا کېدای سي ډیلیټ، ګوره ډیلیټ سو، صحیح ده. اوس د کولې زه به یې ټرای به یې کوم، خو فکر نه کوم چې اوسي، صحیح ده. دا هلته مثلا یو نوم ورته ورکوم، ګوره هېڅ نه اخلي، یعنې ایډیټ دې که ولې هېڅ نه اخلي، ځکه ته په هماغه ځای کې نه یې. دلته که لاړ سې ګوره موږ په هماغه ځای کې نه یو چې دا ارګنایزیشنل بریک ډاون سټرکچر موږ هغه کوو. اوس که زه خپل هماغه ځای ته لاړ سم، دا زه کلوز کوم، بېرته همدې ته راځو دې بحث ته، صحیح ده. ارګنایزیشنل بریک ډاون سټرکچر ګوره دلته راځئ، انټرپرایز هغه ته مینیو ته، دلته به راسي ارګنایزیشنل بریک ډاون سټرکچر دی، دا به سلیکټ کړئ، دې بله صفحه کې ماته خلاصېږي، دلته راوړم. اوس دلته وګوره، دلته کولی سي ته یې اوس اډ کړې، یعنې کولی سي چې دلته اډ ورته ووایه. زه دلته اوس اډ کومه، مثلا لیکم انجینر صاحب افضل. ارګنایزیشنل بریک ډاون سټرکچر به مو تاسو کار کړی وي. ارګنایزیشنل بریک ډاون سټرکچر سره تاسو څوک بلد یې؟ هره پروژه چې دی، حتی هره پروژه، هر ارګنایزیشن ځان ته ارګنایزیشنل چارټ پام کړی وي، چارټ لري، یو سلسله مراتب. مثلا څوک د هغه رئیس دی، بیا د هغه لاندې څوک کار کوي. دلته ما سره ښایي کمپیوټر کې واوسي، ګوره دلته هم ته چارټ ویو ته چې راسو دلته ښکاري موږ ته، دا به هلته د پروجیکټور کې سم نه ښکاري. دا چې دی اوس وګوره، دا دغلته زه اوس ښکاري. مثلا بنایي کنسټرکشن انټرپرایز دی، دې کې څومره ارګنایزیشنل بریک ډاون دا چې بریک ډاون یې سوی دی که نه، هر څه ګوره دغلته ټول ښکاري. مثلا دا اوس انجینر صاحب افضل سو، صحیح ده. اوس دا کولی سي د دې په اړه ته دلته معلومات ولیکې، موډیفای ته راسه، مثلا ته یو شی لیکې، هر شی چې لیکې، انجینر صاحب افضل. مثلا لیکه انجینر صاحب افضل از ریسپانسیبل فار ننګرهار زون، یا یو بل زون ورته وایي، دلته معلومات لیکې، خلاص، صحیح ده. دا معلومات بیا دې سره راځي ښه. بیا مثلا یوزر دی، لا اوسه یوزر دې ته نه دی اساین سوی ښه. دلته راځئ، دلته موږ یو یوزر لرو چې زه خپله یم، کېږي څو یوزر هم واوسي. او ریسپانسیبیلیټي دی، اوس ریسپانسیبیلیټي څه معنی، یعنې مسؤلیت دی. خو اوس انجینر صاحب افضل ته هېڅ پروژه نه دی اساین سوې. دلته که ته وګورې هېڅ پروژه ده ته نه دی اساین سوې، صحیح ده. دا چې چیرې اساین کېږي هغه هم درته وایم چې څنګه اساین کېږي، صحیح ده.
ګوره هېڅ پروژه ورته نه ده اساین سوې. دا بېرته موږ ځو هغه ته ټیبل ویو ته. دا اوس د دې یوه برخه ده. زه غواړم چې دا بیخي دی نه بیخي لاندې راوړو. دې ځای کې دې ځای پورې خو مشکل نه لري. ګوره جنرال دلته د ارګنایزیشنل بریک ډاون سټرکچر نیم دی هر څوک چې دی، او دلته یې هغه دی دا موډیفای ته ځې د دې په اړه معلومات لیکې. که دا پرنټ ورته وایې دغه کوم معلومات چې دي دا ټول درته پرنټ کوي دغلته راځي. صحیح دا پرنټ پریویو کې. او که ته غواړې مثلا دا کاپي کې دا کاپي ورته ووایه، ګوره دا ټولې کاپي که هر چیرې چې ته پیسټ کوې کولی سې، یا بېرته همدلته درته پیسټ کړم چې کار کوي که نه. دې شیانو ته خو اړتیا نه لرئ، یا دا هم درته ووایم. دا خو لکه ورډ غوندې دی. مثلا ته پکچر دی پکچر راوړې، دا بیخي لکه د هغه غوندې. مثلا دا پکچر دی دا راوړې. صحیح ده. اوکې ورته وایه دلته. او نور دا جدول دی لینک دی او دا شیان دي. صحیح ده. ځینې دومره تشریح به نه ځو. څنګه یار تاسو خوښ هغه کوم چې غواړئ. بېرته ځو انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ته. موږ چې دی په ارګنایزیشنل بریک ډاون سټرکچر کې هغه مو جوړ کړه که نه، هغه ریسپانسیبل منیجر نومونه مو اضافه کړه. موږ خپله چې اډ کړی و انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دا دی. ګوره ای پی ایس پار کلاس دی. اوس که ته دلته کلیک وکړې دلته دا دلته وګوره انجینر صاحب افضل پیدا کړه. اوس ته دا اساین کولی سې. وینئ ښه دې ځای پورې خو مشکل نه لري. صحیح ده. ښه دا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر ویو دی. داسې ویوې ګورې یا دې کې ډېر انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر یې دی. ښه مثلا ټیبل ویو ګورې، مثلا دا پرنټ پریویو کوي. پرنټ پریویو باندې درته وایم ګوره که دا ته پرنټ کوې دلته اوس وګوره دا هغه کړه لږ زوم کړه درته ښکاري. ګوره دا زوم ټو دی کابل دی. بیا که په دې کې ته نوره ډیټا یې تا په کار وي، اوس دلته موږ نه پوهېږو زون 1 دی ننګرهار دی که نور معلومات یې تاسو په کار وي ښه هغه ته دا مثلا کلیک کړه. دلته راسه چارت باکس ټمپلیټ دی دا کسټمایز کړه. یعنې دلته اوس ډبلیو ایس کوډ دی، پروجیکټ نیم دی او ریسپانسیبل منیجر دی. که ته غواړې دلته نور معلومات درته راسي یو بل شی هم اضافه کړی اډ یې کړه. دې کې بیخي ډېر شیان دي. ښه مثلا اډیټ بای دی چې چا اډ کړی دی دا دلته اوس خپله اضافه سوی دی. اوس که دا ته پرنټ پریویو ته لاړ سې دا هر یو کې همغه اډیټ بای چا چې همدغه انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر چا چې اډ کړی دی همغه نوم راځي. وینې هغه ټول معلومات تاسو کولی سئ. دې کې به نور مخته نه ځو، پروژې ته ځو. بیا دا ورو ورو زه درته وایم. بیا ډېر د تاسو زړه مو تنګېږي دې شیانو ته، ځکه یو داسې شی دی چې اوس یې تاسو ته نه پکارېږي. بیا یو ځل چې پروژې ته دننه سو بیا هماغسې کېږي چې ورو ورو مخکې لاړ شو. ښه انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر موږ جوړ کړو. صحیح ده. دا ده دا کلوز کړئ. ډیلیټ او کټ او کاپي دا کټ مټ لکه ورډ او اکسل داسې کار کوي. خو یو خبره دی ښه ګوره کله چې زه دا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر اوس دا ال او بي دی دا به هم درته ووایم ځکه چې دې کې یو څه خبره زه دا کاپي کومه. ګوره ال او بي دا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دا کاپي کوم دې ځای ته راوړم. دلته که رایټ کلیک وکړې پیسټ یې کړه. اوس دلته موږ ته پیسټ کېږي. ښه یس ورته ووایه. ګوره یو منیو درته خلاصېږي. د دې موخه دا دی ښه چې همغه ال او بي کې چې څومره پروژې دي تا سره هغه ټولې دلته راکاپي کېږي همدې ځای ته. هغه کې بیا درته وایي څومره ریسک چې دی، ایشوز دی، ریپورټ دی، ډاکومنټس دی، فنډینګ سورس دی، دغه ټول شیان درته راکاپي کړي که نه. که ته غواړې چې ریسک یې نه وایې زه ریسک مې نه ده په کار نه یې کاپي کوې همغه ټیک مارک یې ایسته کړه اوکې ورته ووایه دغه ټوله ډیټا هلته درته کاپي کېږي. یعنې
د انټرپرایز پروجیکټ لیول باندې چې څه ډیټا دی هغه کې ټوله را کاپي کېږي همدې ته راځي ښه اوس وګوره راځي خپله سوال به وکړو وخت نیسي هلته ډیټا هغه کې ډېره دی ښه دې ځای پر خصوص ستونزه نه لري دا څنګه واخلم دا به لږ پاس کړم چې دا خلاصې صحیح ده ښه یو خو هماغه خبره وه ښه خو د انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر له اوس دلته چې دی ډبلیو ایس یعنې په ډبلیو ایس کې چې نو خپله کوم نوټ لیکل سوی دی ډبلیو ایس مایلسټون دی دا وایي درته را کاپي کړم که نه همدا ورته ووایه بیا اوس ګوره د اکټیویټي لیول ته راغله چې ریلیشنشپ یې دی په اکټیویټي کې ایکسپنس دی اکټیویټي کوډ دی دا شیان هم درته کاپي کړي که نه ورته او ټول کاپي کړه اوس دا دی دلته یو څه وخت نیسي ټول کاپي کېږي زه لږ بځم ښه اوس وګوره ښه دې ته مو کاپي کړی و که نه دې کې ګوره اوس درته نه ښکاري ښه زه ځم کله کله همداسې کېږي ته ریفرش ورته ووایه چې کاپي سوی دی که نه دی کاپي سوی کله کله تاسو ایډیټ کوئ ښه خو ریفرش مو نه وي ورته ویلی نه راځي اوس به وګورو چې کاپي سوی که نه دی کاپي سوی ښه اوس بیا هم درته نه ښکاري ښه زه دا کلوز کوم زه ځم یو ځل هلته وګورم چې ولې کاپي اوس هغه ته مو کاپي کړه که نه اوکې خو نو ورته ووایه ښه راغلی دی ښه خو هغه کې راغلی دی هلته مو هغه ته مو نه دی کاپي کړی دلته ګوره ال او بي 11 راغلی که نه موږ سره هماغه و ال او بي هماغه ته مو نه و کاپي کړی هماغه مو نه و سلیکټ ښه څه خبره نه دی خو همداسې کاپي کېږي دلته وګوره دا ال او بي یو دی ښه هماغه راغلی دغه ځای کې اوس دلته چې راغلی دې ځای نه بیخي کټ که زه ښه ده چې همداسې اوسو دا کټ به همدلته صحیح ده اوس سلیکټ دی که همدې ځای نه ورته وایه یا دې ځای نه ورته پیس اوس وګوره دلته راغی هماغه ځای نه مو را کټ کړه دلته مو هغه دې ځای پورې خو مشکل نشته اوس وګوره دې کې چې دی انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر همدا راغی زه بیرته ډیلیټ کوم موږ نه دی پکار صحیح ده ډیلیټ سره اوس که دا ته غواړې ډیلیټ کړې ګوره ډیلیټ ورته ووایه دلته درته میسیج درکوي دلته درته وایي ته دا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دې کې چې څومره پروژې دي څومره ډبلیو ایس دي اکټیویټیز دي دغه دا وایي که ته یو ځل ډیلیټ کړې بېرته یې نسې راوړلی آیا ته ډاډه یې ډیلیټ کړې او ورته وایي چې ډاډه یې وکړې یعنې مخکې له مخکې نه تا ته وایي چې ډیټا دې ډیلیټ کړې که نه دا اوس لاړه نو دا ډیټا دې بېرته یې نسې راوړلی دې سره ډېر پام کوئ صحیح ده ځو مخامخ پروژې ته ځو پروژه څو ځایونو نه تاسو کریټ کولی شئ یعنې موږ غواړو خپل انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر کې پروژه کریټ کړو تاسو به لاړ شئ انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دې لیول ته به لاړ شئ دا به خلاص کړئ صحیح ده دې لیول ته به راسئ دغه ځای کې صحیح ده کله چې دلته راغلی بیا هماغه دا انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دا به سلیکټ کړئ هر یو کې چې ته جوړه یې
که دا د سلیکټ هم نه مشکل نه لري ښه هلته تا ته خپله یو بله منیو خلاصېږي درته وایي چې کوم انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر کې پروژه جوړوي ته کولی سې دغه د ښي لاس ته چې لاړ سې دې نه هم کولی سې پروژه اډ کړې صحیح ده دغلته درته پروژه راځي دغه ځای کې کولی سې بېرته یې ډیلیټ وکړې دغه هغه چې دی سلیکټ ای پی ایس دا د پروژې هغه دې خواته خلاصوی دی بل سکرین کې دا د رانو کله چې ته پروژه کریټ کوې تاسو ته دغه یو هغه خلاصېږي کریټ ا نیو پروجیکټ دا به زه درته بېرته کینسل کړم هلته ما ته په دې بل هغه کې راځي دا ډوپلیکیټ که ورته ووایم دا پروجیکټور هغه ریزولیوشن یې یو رقم نه ده بیا نه کېږي ډوپلیکیټ کې کار نه کوي ایکسټنډ کې کار کوي خو کولی سي پروژه دې ځای نه اډ کړئ کولی سي دغلته رایټ کلیک وکړئ دلته اډ هم ورته وایي کېږي چې د کیبورډ نه انزرټ تڼۍ کېکاږئ همغه نه یې اډ کړئ او کېږي چې فایل مینو ته راسئ دغلته نیو ورته وایي یا کنټرول این ورته وایي اوس زه دلته نیو ورته وایم صحیح ده نیو موږ چې کله ورته وویل دغلته یو بله منیو موږ ته خلاصېږي دا منیو دې کې درته وایي سلیکټ انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر یعنې ته په کوم انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر کې دا پروژه جوړه اوس مخکې له مخکې نه چې دی دغه عمومي هغه لوی انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر چې دی موږ عمومي چې لرو هغه کې اضافه سوی خو موږ هغه کې نه جوړوو صحیح ده دلته راځو هغه خپله انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دلته پیدا کوو یا که تا سره بیخي ډېر انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر یې واوسي بیا دغلته ته ورته هغه یې کړه سرچ یې کړه هغه نوم به یې تا په یاد وي نوم ورته ورکړه سرچ یې کړه صحیح ده دا به سلیکټ کې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر دې سلیکټ کړه نیکسټ ورته وایي کله دې چې نیکسټ ورته وویل دلته درته وایي چې enter the project ID in project name د پروژې ID او نوم ورته ورکړه ID عموما په پریماویرا کې چې دی یوازې شل کرکټر اخلي ښه دې ته مو پام وي شل کرکټرونه اضافي نه اخلي نو د ID لپاره ته څه شی کوې زه قرارداد ته زه د کنټرکټ کوډ چې تا دی کنټرکټ نمبر همغه ته راخلې هغه دلته رسوي که د شلو نه زیات و هغه بیا دلته نه رسېږي خو بیا هڅه کوئ چې هغه کومې مهمې برخې چې هغه ورسوي اوس دلته فکر وکړه چې کنټرکټ کوډ یو کوډ راواخله چې تا ته قرارداد کې ویلی مثلا موږ ته قرارداد کې ای او پي له ځانه زه یو کوډ نیسم که نه مثلا ورکینګ دی دا د 1999 کال پروژه دی صحیح ده همدومره داسې یو کوډ مې ورته ورکړ اوس راځئ د پروژې نوم د قرارداد کې چې څه شی دی کېږي همغه ولیکې یو نوم راته ووایه چې یو نوم ووایه څوک ښه هغه ته فزیکل څه شی وایي فزیکل ایجوکیشن څه شی دی ښه زه همداسې نوم ورکوم زه یو نوم ورته ورکوم فزیکل ایجوکیشن بلډینګ به ورته وایم صحیح ده یو نوم دی موږ موخه دا دی چې څنګه پروژې ته نوم ورکوو مهمه نه دی څه نوم ورته ورکوې صحیح ده هو همغه حقیقي نوم صحیح دی که غواړې حقیقي نوم راواخلم خو همدا فکر وکړه چې دا حقیقي نوم دی فزیکل ایجوکیشن هڅه باید وسي د قرارداد کې دی چې کوم نوم دی ځکه دا سکیجول چې دی تا ټول ډاکومنټیشن ته به د هرې میاشتې اپډیټ لیږي د دې نه به انوایس جوړی دې نه به نور راپورونه جوړی هغه ټولو کې همدا نوم راځي نو ته باید همغه نوم ولیکې چې شی چې تا په کنټرکټ کې دی څه شی تړونلیک کې لرې همغه باید ولیکې صحیح ده فزیکل ایجوکیشن بلډینګ به ولیکې صحیح ده دې نه مخکې زه نیکسټ که تا ته وایي چې project plan started او must finish by ته د پروژې د پیل نیټه قرارداد کې درته ویلی دی کومه دی یا کله کله کېږي ځینو ځایونو کې تا ته NTP راسي نوټیس ټو پروسیډ یې درته ویلی چې په همدې تاریخ ته کار پیل که تا همغه نیټه نیسي یا که تا سره یو هم نه وي که نه مثلا نه در سره قرارداد کې داسې مشخص کړی
او نه تا ته ویلي دي چې د ان جی پی تا ته نه دی درکړی، ولې تا ته ډیوریشن معلوم دی چې تا پروژه 1 کال وخت نیسي، ته بیا کاره نیټه وټاکې بیا فرق نه کوي، ځکه پریماویرا کې ډېر اسانه ته یو ډیټ شاته وړلی سې، مخته یې راوړلی سې، هغه هېڅ ستونزه نشته. صحیح ده. اوس فکر وکړه چې دغه هغه چې دی پروژه پراجیکټ پلان سټارټ ډیټ زه ورته ورکوم دلته جنوري 2021 دی که نه، شنبې ورځ باندې پیلوم، 2021 جنوري په 9مې پیلوم، سلیکټ یې که او مسک فینش بای په کوم تاریخ چې دغه پروژه یې تا ختمیږي همغه تاریخ باید ورته ورکړې. هغه زه ورته ورکوم مثلا فبروري 2028 باندې کم وخت به ونیسو، ځکه چې په دې تاریخ باندې پیل شوی موږ پروژه په دې تاریخ باندې ختمیږي. زه نیکسټ ورته وایم. نیکسټ کې ګوره یو خو هلته دغه ای پی ایس ته موږ ریسپانسیبل منیجر ورکړی و که نه، انجینر صاحب افضل و. اوس که ته غواړې دا پروژه ته کریټ کوې په همدې ای پی ایس کې، دا خو عمومي مسؤل دی که نه، که ډېرې پروژې ولري د هغوی عمومي مسؤل دی. یعنې که ته غواړې یو خاص ریسپانسیبل منیجر دې ته وټاکې، یو بل انجینر واوسي، ته کولی سې د دې پروژې لپاره یې هغه کړې. مخکې موږ د ریسپانسیبل منیجر د خپل انټرپرایز پراجیکټ سټرکچر لیول باندې کار کړی، اوس د پروژې بیس راځو. صحیح ده. خالي فکر نه کوم که دا خالي هغه کې، ځکه ځینې خبرې باید لاجیکل منطقي هغه اوسي که نه، دا سافټویر هم داسې جوړ شوی، یعنې ریسپانسیبل پرته له دې هېڅ پروژه بې ریسپانسیبل منیجر نشته که نه، مسؤل لري هر څوک، ته کېږي یو مسؤل ورته وټاکې، ته هغه باندې نور تاثیر نه کوي، ولې که ته داسې ډاکومنټیشن ولرې که نه، یعنې که ته شرکت ولرې یا په یو داسې اداره کې کار وکړې چې هر شی تا ریپورټینګ هر شی د پریماویرا له مخې نه وي، باید ته سم نوم ورکړې. هېڅ هلته ته ورکوې خو هلته نه راځي تا راپور کې، هلته داسې نه درته لیکي، خو ولې پرته له دې ته پروژه نسې کریټ کولی. یو نوم به ورکوې، حتما به یو ارګنایزیشنل بریک ډاون سټرکچر کوم نوم چې لرې. ګوره دلته چې دی په دې کې هر یو چې ته ټاکې اوس کولی سې، مثلا محمد یاسین دی دلته یو بل نوم جوړ کړی اوس وګوره دا ته کولی سې بدل یې کړې، مثلا یا دا دی، دا د پروژې لپاره ریسپانسیبل منیجر سو. صحیح ده. ګوره نیکسټ که بل ریډ ټایپ دی، ریډ ټایپ د ریسورس لپاره کارېږي تا سره. صحیح ده. موږ ریسورس دلته تشریح کوم، لږې تشریح کوم، ښه ډېر ژور نه ځو. مثلا میټیریال لرو، صحیح ده، هغه ټول میټیریال دی، لیبر دی، مثلا نان لیبر دی که نه، مشینري او دا نور شیان، یعنې د هغه ریټ ټایپ کېږي چې تا سره په هاور باندې کار وکړي یا میټیریال د کیوبیک میټر باندې واخلي. خو د دې لپاره ته کولی سې دلته څو رقمه دی، مثلا انټرنل ریټ دی، پرایس پر یونټ، پور دی، پایپ دی، هر یو نه چې اخلي موږ سټنډرډ ریټ پرېږدو اوس لپاره. صحیح ده. بیا دا وروسته خبرې دي ورو ورو داسې مخته ځو. صحیح ده. دا سټنډرډ ریټ پرېږده. نیکسټ که پروژه یې موږ کریټ سو، پروژه کله چې کریټ سوه دلته فینش ورته وایي. ګوره دا پروژه راغله. اوس د دې انټرپرایز پراجیکټ سټرکچر لپاره مسؤل انجینر افضل دی، خو ولې د دې پروژې لپاره یعنې خاص مسؤل چې دی که نه، همغه یا پراجیکټ منیجر هر څوک چې دی هغه چې دی دا انجینر صاحب انجینر محمود شوکت دی. مثلا داسې کوم بل دا اوس درته دا انټرپرایز پراجیکټ سټرکچر دی عمومي، دا پروژه دی، هغه تقریبا د پروګرام او همغسې دی، یعنې یو بله پروژه هم کریټ کوم بیا پوهېږي. صحیح ده. اوس ګوره زه بېرته رایټ کلیک کوم، اډ کوم یې، بیخي بله پروژه کریټ کوم. مثلا ته کېږي چې په یو انټرپرایز پراجیکټ سټرکچر کې 20 پروژې ولرې، همدا سلیکټ هم دی. بس اوس دلته وګورئ
نیکسټ که دې پروژې ته یو نوم ورته ورکوو AOP W د سیلانډ نوم ورته ورکوو صحیح ده ټیسټ پروجیکټ نیکسټ سټارټ ډیټ دا ورکوم انګلیش مثلا دا نیکسټ که اوس دې ته ریسپانسیبل منیجر چې دی همدا وټاکه هېڅ خبره نه ده نیکسټ که نیکسټ دا پروژه هم کریټ شوه دا چې دی انجینر صاحب دا اوس دوه پروژې دي په دې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر کې یعنې انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر کې تا پروژې جوړې کړلې بیا په پروژه کې ته څه شی کوې اوس مخکې ځو ورو ورو اول انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر سو بیا د پروژه جوړه کړه پروژه اوس د پروژې کارونه ته په ورک بریک ډاون سټرکچر باندې ویشي ټوټه ټوټه یې کوي بیا ورک بریک ډاون سټرکچر ته راځي په اکټیویټي باندې ویشي بیا اکټیویټي په سټیپونو باندې ویشي دا هغه د انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر کې پروژه سو اوس انجینر صاحب وپوهېدئ یو څه زه خیر نور چې لږ مخکې لاړ شو بیا کېږي ښه اوس هره پروژه چې تا سلیکټ کړې دغلته ټول معلومات راځي اوس دلته پروجیکټ آی ډي دی پروجیکټ نیم دی ریسپانسیبل منیجر دی دې نه هم کولی سي بدل یې کړې او سټیټس یې دی اکټیو دی دغه نورې خبرې بیا وروسته انشاءالله خبرې کوو صحیح ده ډیټ دی پلان سټارټ ډیټ دی مسټ فینش بای دی او ډیټا ډیټ دی ډیټا ډیټ کله چې ته هر وخت د پروژه د اپډیټ پروګریس ورته وویل مثلا یو میاشت وروسته د هغه کړ دا ډیټا ډیټ تغیر کوي بیا هماغه ځای ته ځي صحیح ده اوس د دې پروژې ډیټا ډیټ د سټارټ سره یو رقم دی ولې که بله پروژه ته وګورې د دې ډیټا ډیټ یعنې هغه پروژې چې هغه سوې وي چې اپډیټ سوې وي ښه مثلا دا پروژه اپډیټ سوی دی که نه اوس وګوره دلته پلان سټارټ ډیټ دسمبر 14 دی ډیټا ډیټ چې دی اکتوبر 3 دی یعنې دې نه ته پوهېږې چې دې ځای پورې دا پروژه اپډیټ سوی دی صحیح ده دې ځای پورې خو مشکل نه لري ښه راځو همدا پروژه خلاصوو دلته رایټ کلیک وکړه اوپن پروجیکټ ورته یا که ډبل کلیک فکر نه کوم چې کار وکړي ځکه ته کله چې ډبل کلیک کوې دا هغه کېږي ایډیټ کېږي ډبل کلیک باندې کار نه کېږي صحیح ده رایټ کلیک وکړه ورته اوپن پروجیکټ وایي اوس وګوره پروژه یې موږ خلاصه شوه خو موږ کوم ټپ کې یو اکټیویټیز کې موږ باید مخکې له دې نه چې اکټیویټیز اډ کړو موږ باید لاړ شو ورک بریک ډاون سټرکچر ته ورک بریک ډاون سټرکچر دلته د هغه د دې منیو ته راسه پروجیکټ ډبلیو بي ایس ته راسه صحیح ده په دې پریماویرا په دې ورژن کې یو ښه خبره دا ده چې دغه ټول ټبونه دلته په یو وینډوز کې درته راځي ګوره یوازې کلیک کوې یو بل ته سویچ کېږي ډېر اسانه د هغه ټیټ ورژنونو کې دا خبره نشته ډېر سخت دی دې کې ډېر شیان نوي هم دي بیا ورو ورو مخته ځو صحیح ده ګوره دا د پروجیکټ ټب دی که ته غواړې پروجیکټ بیس ډیټا وګورې دلته ځې که ته غواړې اکټیویټي بیس ډیټا وګورې اکټیویټیز ته ځې که ته غواړې ډبلیو بي ایس بیس ډیټا وګورې ډبلیو بي ایس ته ځې ښه ډبلیو بي ایس څه شی دی ډبلیو بي ایس چې دی د ورک بریک ډاون سټرکچر هغه دی مخفف دی صحیح ده ورک بریک ډاون سټرکچر ته یو پروژه لرې مثلا یو کال وخت لري هغه خو ته داسې نشي کولی چې مثلا همدا اکټیویټیان یې اډ کړي لکه دلته راسې اوس دلته زه اکټیویټي اډ کولی شم صحیح ده اوس وګوره دا ګرې دی خیر دی تاسو ریفریش ورته وایي کله کله همداسې کېږي ښه ولې دې ځای نه هم تاسو اډ کولی شئ انزرټ یې کړه انزرټ ګوره یو پروژه کې ښایي 2000 اکټیویټي مو اوسي که تاسو ورک بریک ډاون یعنې دا کار مو په برخو ونه ویشئ د هغه کنټرولول ډېر سخت دی اوس اول خو ته باید ارکیټیکچر سټرکچر میکانیکل پلمبینګ او سایټ سیول دی یا لینډسکیپ دی دغه ټول خو جدا جدا کې که نه یعنې ورک بریک ډاون سټرکچر معنا دا دی چې په برخو باندې کار وویشي صحیح ده ولې که داسې هم ته کولی سي چې اکټیویټیان اډ کړي اوس یو څوک دی ساحه کې که ډېر کار کړی وي انجینر صاحب افضل ډېر کار کړی هغه پوهېږي یعنې کېږي چې ته دلته کښېنې د اول سر لیاوټ نه شروع وکړي یا کلیرینګ نه شروع وکړي تر اخره پورې ټول اکټیویټي اډ کړي هېڅ ډبلیو بي ایس اډ نه کړي خو بیا دا کله چې ته سورټ کوې د اکټیویټیانو یې جدا کوې هغه بیا ډېر ستونزمن دی یوه لاره لري چې دې ته بیا اکټیویټي کوډ اساین کړې
مثلا ته راځې اکټیویټي کوډ جوړی که نه دغلته اکټیویټي کوډ کې ته کېږي چې هر یو ته د دغه کومه اکټیویټي مثلا دا الکتریکل دی ټولو عضو ته یو کود ورکړي. نه بیا هلته مثلا داسې کېږي اکټیویټي کوډ بیا وروسته وایو نو مثلا ته کېږي ځینې اکټیویټیانو ته ته اساین کې الکتریکل اکټیویټي ځینو ته وایي د ارکیټیکچر پورې اړه لري ځینې سټرکچر هغه ته بیا سورټ کولی سې ښه یعنې په ډېر اسانه سورټ کېږي خو ولې بیا د نور ریپورټینګ لپاره در سره ګټه نه کوي ولې ښه خبره دا ده چې ته ډبلیو بي ایس ولرې هماغه یعنې ته باید ډبلیو بي ایس ولرې پرته له ډبلیو بي ایس تا ریپورټینګ ښه کار نه راځي مقصد ته باید ډبلیو بي ایس جوړ کړي نو مخکې له دې نه چې موږ اکټیویټیز ته لاړ شو ګور اول مو پروژه جوړه کړله پروژې نه وروسته راغلو دغه د پروژې کارونه په برخو باندې ویشو ورک بریک ډاون سټرکچر یعنې دغه کارونه چې دي ټوټه ټوټه یې کوو د دې لپاره چې موږ یې ښه پلانینګ وکړی سو ښه ریپورټینګ یې وکړی سو او ښه یې کنټرول کړو د دې لپاره باید برخو باندې وویشو نو د هغه لپاره څه شی کوو ته باید هماغه ټپ ته لاړ سې داسې نسې کولی چې ته اکټیویټیز ټپ کې واوسې او هلته ته ډبلیو بي ایس اډ کړي خپل هماغه ټپ ته به ځې ډبلیو بي ایس ته ځې اوس یا د پراجیکټ مینیو نه راسه ډبلیو بي ایس دغه ځې دلته چې کله راغلی کولی سې رایټ کلیک وکړې اډ ورته ووایې کولی سې کیبورډ نه انزرټ ورته ووایې کولی سې دغلته ښي لور ته چې لاړ سې دلته اډ ورته ووایې یعنې څو ځایونو نه کولی سې خو دا اسانه لار دی زه رایټ کلیک کوم دلته اډ ورته وایم صحیح ده اډ ګوره ډبلیو بي ایس دا ډبلیو بي ایس کوډ دی یو که ته یې بدلولی سې ستونزه نشته او که پرېږدې دا یې نوم دی اوس نوم ورته وایو زه دې ته یو نوم ورته ورکوم وایم چې سټارټ یا دې ته وایم مایلسټون وایم صحیح ده مایلسټون زه وروسته درته تشریح کوم یعنې دا ما یو ډبلیو بي ایس اوس ته غواړې په همدې کې نور ډبلیو بي ایس جوړې کړې رایټ کلیک کوې ګوره دا د دې یو فرعي برخه شوه زه دلته سټارټ مایلسټونز زه زر کریټ کوم وروسته بیا درته تشریح کوم صحیح ده فینیش دې ځای پورې څوک ستونزه لري دې ډبلیو ایس کې چې دی ما دوه ډبلیو ایس نور جوړ کړي یعنې یو خو دا عمومي ډبلیو ایس دی دا یو پوینټ ون دا معنی چې دغه د دې برخه دی بیا یو دوه دا معنی چې دا یې دویم ډبلیو ایس دی د دې اوس دلته کلیک وکړه یو بل ډبلیو ایس هم جوړو دې ته مثلا زه وایم چې هره پروژه چې تاسو هغه کوئ که نه کېږي هغه کې موبلایزیشن واوسي کېږي هغه کې پروکیورمنټ واوسي زه دې ته اول تا خوښه ده کار شی ورته زه دې ته پروکیورمنټ وایم صحیح ده ته غواړې مواد واخلي پروکیورمنټ اوس دلته وګورئ دغه پروکیورمنټ د دې مایلسټون د دې عمومي ډبلیو ایس چې دی د دې یو برخه دی ولې موږ نه غواړو دا خو باید د دې د پروژه کې راسي صحیح ده په همدې لیول باندې دا به سلیکټ کړئ دلته ښي لور ته راسئ دا مو لیفټ کوي ګوره لیفټ ته راغله صحیح ده دا دلته خپله هماغه دغه څه ورته وایي دا آیډي چې دی هر شی مستقل سوی ده نو صحیح ده اوس یو بل هم زه دلته کریټ کوم صحیح ده کله مثلا چې پروکیورمنټ سو دې کې بیا ډېرې خبرې دي ښه که تاسو داسې پروژو کې کار وکړئ چې مثلا یا د کور پروژه هغه سبمیټلو برخه دی مثلا هغه کې پری کنسټرکشن سبمیټلې دي یا نور سبمیټلونه دي خپله بیزلاین سکیجول هم ورته اپډیټ کېږي تاسو باید هغه ډبلیو بي ایس یې هغه کوئ هغه پروژه درته کار کوم اوس باید عادي مخکې لاړ شو صحیح ده پروکیورمنټ ما هغه که بیخي مخامخ راځم چې کله مې پروکیورمنټ خلاص کړه مثلا موبلایزیشن دی موبلایزیشن سره خو ټول بلد یې دلته رایټ کلیک وکړه خیر دی که دا د دې برخه هم دی وروسته بیا هغه کولی شو خپله راسه کنسټرکشن ته صحیح ده کنسټرکشن اوس دا دې نه هم کولی سي چې دې خوا ته راوړي او که دلته کنټرول ونیسئ دا ایرو کې چې دی لیفټ کې ووایه خپله همدې خوا ته راځي ښه
یا که همدې کې اوس ته هغه ډبلیو ایچ جوړه یې دلته به اټکولی سې ډېکه اوس دا 5 دی که نه دلته بېرته راسه دا لاندې یوسه همغلته خپله ځي آخر ډبلیو ایچ موږ سره څه شی دی کلوز آوټ دې ځای پورې خو څوک ستونزه نه لري که ستونزه لرئ چې ووایئ صحیح ده ښه دې ځای پورې مو چې کار خلاص کړو اوس مخامخ موږ ځو اکټیویټیز ته یعنې موږ پروژه په برخو باندې وویشله یو مایلسټونونه دي ځینې مهم کارونه لکه پروژه مو په کوم تاریخ شروع کیږي په کوم تاریخ ختمیږي ټوټل کنټراکټ ډیوریشن یې څومره دی دا باید ته همدې ډبلیو ایس کې وښیې صحیح ده او بل پریکیورمنټ سو چې ته کوم مواد خریداري کوې د دې پروژې لپاره هغه اکټیویټیانې باید دلته اډ کړې بل موبلایزیشن سو چې ته اول سپورټینګ ایریا جوړه ال سی چې ورته وایي که نه د کارګرو لپاره یا د انجینرانو لپاره دفتر جوړه یا خپله ماشینري هلته رسوي هغه باید دې ډبلیو ایس کې هغه کې او کنسټرکشن چې دی خپله د پروژې کنسټرکشن دی کار کولی دی ته کولی سې وروسته هم دې کې ډبلیو ایس اډ کړې وروسته اړتیا ده چې دې کې باید نورې ډبلیو ایس موږ اډ کړو او کلوز آوټ چې دی د پروژې آخر کې مثلا پنچ لیست دی پری فاینل انسپیکشن دی ټیسټینګ اینډ کمیشنینګ دی دا کارونه هلته ته کوي او خپله دولتي پروژو کې چې دی کلوز آوټ پروسه دوی هغه ته وایي دا برآوردی ثاني چې کوي برآوردی ثاني دی او دا نورې خبرې اوس ځو موږ اکټیویټیز ټاپ ته ځو یا دلته راسئ یا دغه ځای نه دلته لاړ سئ ښه دواړه یوه خبره ده یعنې په پراجکټ ته هم کولی سئ ډبلیو ایس ته لاړ سئ لکه مخکې مو هم چې خبره وکړه دا ټبونه دلته اضافه سوي یعنې دې ورژن کې ډېر اسانه کار کېږي ښه دومره نه ده سخته کوي مخکې موږ 3 اکټیویټي اډ کړي وو ښه په دې کې دا کولی سي دلته شفټ ونیسه دا ټول سلیکټ کړه رایټ کلیک وکړه کولی سي بیخي ډیلیټ یې کړي یا کولی سي دې ځای نه یې ډیلیټ کړي ډیلیټ یې کړه دغه بله دلته خلاصېږي یس ورته ووایه ګوره ډیلیټ شو صحیح ده اوس هر ډبلیو ایس کې موږ اکټیویټي اډ کوو هر ډبلیو ایس کې اکټیویټیز اډ کوو اوس راځو سټارټ مایلسټون ته سټارټ مایلسټون کې زه یو اکټیویټي اډ کوم بیا د اکټیویټي ټایپ درته وایم چې څه شی ته وایي ګوره سټارټ مایلسټون کې اول خو تا ته ان ټي پي راځي که نه نوټس ټو پروسیډ پروژه ته پیلی دلته ورته وایم چې سټارټ اپ project یا دلته لیکي چې ځینو ځایونو کې ان ټي پي ورته وایي صحیح ده نوټس ټو پروسیډ یعنې ته کولی سې په همدې نیټه کار دی یعنې رسمي کولی سې پیل یې کړې یا تا ته هغه راغلی دی دلته مکتوب آغازي کار دی که نه د پیل لپاره یو مکتوب درته لیږي هغه تاریخ واخله ښه اوس راځو موږ یو اکټیویټي اډ کړه ښه ګوره اول مو پروژه جوړه کړله پروژه کې مو ډبلیو ایس جوړ کړه یعنې د پروژې کارونه مو په برخو وویشل مشکل نشته اوس راځو دا ټول دا سټیټس ته لاړ شه ګوره که ته دا خو د پروژې وخت دی که نه دا راواخله هر تاریخ باندې چې ته شروع کوې هماغه ځای ته یې وړلی سه دا خو د پروژې شروع واخیسته د جنوري 9 دی زموږ پروژه په هماغه نیټه باندې اخیستلې وه صحیح ده اوس ته دا وړې ښه دا درته مثلا 12 ته یې وړې صحیح ده ګوره دلته میسیج درته درکوي دې ځای ته دې یوړ ولې دا هلته لاړ نه تا ته ښکاري چې لاړه دا هلته نه دی تللی اوس که زه بېرته دا هغه کړم که نه سکیجول ورته ووایم ګوره سکیجول کوم یې دا ټولې خبرې زه درته وایم ښه هغه دلته وګوره که دا زه سکیجول کړم ښه تللی دی صحیح ده ګوره سکیجول مې ولې تللی دی دغلته یې کنسټرینټ اخیستی دی هر وخت چې ته یو تاریخ وړې یا خو باید عمومي پروژې هلته تاریخ ته یوسې هلته صحیح ده او یا دلته کنسټرینټ ورته ورکړې که دا کنسټرینټ زه اوس ایسته کړم مثلا نن یې کړم هلته که ته دا ویم سې هماغه ځای ته یوسه ګوره 12 دی هر څو چې دی یس که دا کنسټرینټ یې ایسته کړه بېرته هماغه ځای ته ځي ته باید کنسټرینټ ورته ورکړې ښه پرته د دې نه هېڅ نه کېږي چې ته دا یوسې
ولې دې کنسټرینټ سره باید لږ احتیاط وسي. هغه بیا زه وروسته ټولې خبرې درته کوم ښه. تاسو هڅه باید وکړئ مثلا دا د پروژې شروع دی هماغه پروژه کې دا تاریخ هلته یوسئ. په همدلته دننه دا مه کوئ. ځینې اکټیویټیانو لپاره ښه دی ولې د ان ټي پي لپاره دا کار چې دی دلته هلته د پروژه ټول هغه ځای ته تللی ټول دا ډیټا ډیټ چې دی دا ټول ډیټا ډیټ هلته یوسئ هېڅ مشکل نشته. دلته چې ته پروجیکټ ته لاړ سې ګوره دا پروژه دی که نه هلته په 9 جنوري دی زه دلته ورته یم ګوره 12 ورته وایم صحیح ده. اوس بېرته اکټیویټي ته لاړ سه دغلته دلته ګوره خپله لاړ وینې جنوري 12 دلته ما اتومات هغه خلاص کړی ځکه دا خپله ځي ښه. یو سیټینګ دی دلته اپشن ته راسه سکیجول اټومیټیکلي ځکه دا هغه کم بیا ته هر وخت دې ته اړ کېږي چې سکیجول ورته ووایه که دا ان وي بیا اتومات خپله ځي ښه. دا به زه اپ کړم. اوس که بېرته پروجیکټ ته لاړ سم پروجیکټ کې زه سټارټ 12 دی دا بیخي هغه ته وړم صحیح ده 14 ته وړم ګوره دا ډیټا ډیټ ګوره دلته لاړ 14 ته دا هم بیا شاته ځي ښه. اوس لاړ سه دا ګوره نه دی تللی هلته هغه خپله اټومیټیک هغه چې دی هغه ما اپ کړی دی سکیجول سوی نه دی وینې دا هلته خپل ځای کې دی که زه اوس سکیجول ورته وایم دا اوس هماغه ځای ته ځي. دا وروسته خبرې دي ښه. دا ټول کوم ځای پورې چې زه پوهېږم ښه داسې زه هم 100% نه پوهېږم چې ټول خبرو باندې څومره چې زه پوهېږم ټول درته وایم چې نه پوهېدلو بیا به هڅه وکړو چې ځان پرې پوه کړو درته ووایه که هېڅ ونه پوهېږم همداسې به پرېږدو صحیح ده ښه. دې ځای پورې خو ستونزه نشته که نه. راځو جنرال ته دلته ما اکټیویټي اډ کړه دې ته ما سټارټ مایلسټون ویلی دی ښه. ګوره اکټیویټي ټایپ موږ څو رقم اکټیویټي لرو دلته که راسئ موږ سټارټ مایلسټون لرو فینش مایلسټون دی لیول اف پیپر دی ریسورس ډیپینډنټ دی ټاسک ډیپینډنټ دی او ډبلیو بی سمري دی. دا یو زه اوس درته تشریح کوم او دې ته مو پام وي ښه. سټارټ مایلسټونونه چې دی وخت نه لري مثلا که زه دا اوس مایلسټون کم هلته خو مې اډ کړی یوازې نوم مې ورکړی دی ښه نوم دی آی ډي دی ولې سافټویر نه پوهېږي چې دا رښتیا مایلسټون دی که نه دی. ګوره سافټویر لا اوسه نه پوهېږي دلته 15 ورځې اوریجنل ډیوریشن اخیستی دی. ته سافټویر ته باید انپوټ ډیټا سمه ورکړې کار سافټویر دی دا به سلیکټ کړې دلته صحیح ده ډبلیو بی ایس د سټارټ مایلسټون لیکلی خو سافټویر نه پوهېږي چې دا رښتیا هم سټارټ مایلسټون دی که نه دی همداسې دی که نه. نو دلته راځئ اکټیویټي ټایپس ته دلته سټارټ مایلسټون انتخابوئ. ګوره اوس سټارټ مایلسټون سو د دې وخت چې دی 0 دی یعنې په همدې نیټه ایته پروژه پیلېږي. مایلسټونونه ته د دې لپاره کاروئ چې تا ډېر مهم کارونه وي مثلا پروژه دې په کومه نیټه پیلېږي په کومه نیټه دې پروژه ختمېږي ډیوریشن نه لري خپله ډیوریشن نه لري ولې تا ته هماغه نیټه مهمه نیټه درته سکیجول کې ښیي او بل هغه ولې کاروو موږ ګوره موږ په یو پروژه کې پروجیکټ منیجر هم لرو بیا د پروجیکټ منیجر په سر باندې ډېرو پروژه هغه پروګرام منیجر هم لرو. پروګرام منیجر نه ښایي نور هم پورته ډېر خلک واوسي نو یو څوک نسي کولی چې تا 2000 3000 اکټیویټي وګوري. ته باید مایلسټون ډېره مهمه برخه ده سکیجول کې هغه ته یوازې هغه مایلسټون پکار دی مثلا سټارټ د پروژې کوم دی ختمېږي څومره اوریجن دغه کنټراکټ ډیوریشن څومره دی او مثلا د سټرکچر اکټیویټي دی په کومه نیټه ختمېږي ارکیټیکچر دی په کوم او مثلا اوس موږ پریکیورمنټ ته ځو دلته بیا اکټیویټیانې موږ دوه برخو باندې ویشو مثلا یو لانګ لیډ آیټم دی مثلا 90 ورځو کې تا ته پروژې ته نه رسېږي هغه ته سوټ کوې هغه ته وایې لانګ لیډ آیټم هغه لپاره کېږي یو مایلسټون اډ کې یو ډېر مهم مثلا جنراتور دی یوازې 200 کې وي نه $50,000 دی $80,000 قیمت لري ته خو ډېر مهم اکټیویټي دی هغه لپاره مایلسټون اډ کوې چې ته مثلا په دې تاریخ ته سبمیټر سبمیټ کوې په دې باندې اپروو کېږي په دې باندې ساحه کې پکار دی په دې باندې پرچیز ډیټ دی دا ټول شیان ته کولی سي
صحیح ده نو مایلسټونونه د دې لپاره کاروي اوس دا څنګه نه ولې نه کي پریماویرا کې ښه والی دا دی ښه ته هلته کولی سې چې هر رقم ډیټا ته سورټ کړې فلټر کولی سې ته یوازې مایلسټون ګورې هلته فلټر ته لاړ شه مایلسټون وګوره ته یوازې حتی کولی سې ورته ووایې هغه اکټیویټیان چې تا 0 ډیوریشن لري هغه درته لیست کړي ته کولی سې ته هغه خو دا وروسته خبرې دي ورو ورو مخکې ځو هر رقم ته ډیټا سورټ کولی سې په پریماویرا کې چې دی ښه والی دا دی چې په یو ډیټابیس کې دی هلته کولی سې یو پروژه بلې پروژې سره لینک کړي اوس دا پروژه د دی دا ستا مایلسټون بیخي او بلې پروژې پورې تړلی چې په دې ډیټابیس کې همغه سره یې لینک کولی سې هېڅ هغه نشته مشکل نشته ښه ته کولی سې یوازې مایلسټون دې وګورې یوازې هغه د که تا داسې هم کولی سې ته اکټیویټي کوډ دې اسان کړی هلته فلټر کړی یوازې همغه اکټیویټي کوډ چې تا فلټر کړی همغه درته ښیي هغه اسانه ده هېڅ مشکل نشته ښه دا مایلسټون باندې خوب پیدا دا ټول درته وایم ورو ورو مخکې ځو دا څو رقمه ته تغییرولی سې په همدې صفحه کې کولی سې کله چې پروژه کریټ کوې بای ډیفالټ ته خپله یو نوم ورته ورکړې چې هره پروژه کې راسي دا ټولې خبرې درته کوم زه ځکه داسې هغسې نه ځم ښه دغه څومره چې ما خپله کار کړی اول باید سړی د آوټپوټ ولري د یو سافټویر نه که ته په هغو شیانو باندې لګیا سې مثلا دا څنګه بدلېږي دا بیا تا نه هغه خسته کوم کېږي داسې دا اوس درته وایم دا ټول درته وایم صحیح ده مایلسټون کې خو ستونزه نه لرئ که نه یو بل اکټیویټي هم زه اډ کوم دې ته وایم فینش مایلسټون خانه فینش مایلسټون نو فینش ا پروجیکټ دا د پروژې پیل شو صحیح ده چې په کومه تاریخ باندې تا پروژه هغه کېږي ولې دې ته اوس بیا سافټویر نه پوهېږي دلته ګوره یو ټاسک ډیپنډډ اکټیویټیز ټایپ یې اخیستی دی دلته ته راځئ فینش ورته وایه ګوره اوس فینش شو صحیح ده یو بل اکټیویټیز اډ کوم دې ته وایم کانټراکټ ټوټل ډیوریشن دا ریکارډینګ روان دی که نه د تنګ خو نه یې که نه ښه کانټراکټ ټوټل ډیوریشن ته راځو سټارټ مایلسټون باندې وپوهېدی فینش باندې وپوهېدی که نه دې کې خو ستونزه نه لري صحیح ده اوس راځو کانټراکټ ټوټل ډیوریشن ته راځو کانټراکټ ټوټل ډیوریشن ښه یو ځل به زه ریلیشنشپ هم وکړم دا بیا وروسته درته تشریح کوم ځکه ښایي اوس داسې سم ونه پوهېږې یو څو اکټیویټیان زه اډ کوم بیا درته وایم چې مثلا کانټراکټ ټوټل ډیوریشن څه رقم پیدا کوي تاسو کولی سئ چې پیدا یې کړئ ښه دلته کانټراکټ ټوټل ډیوریشن مو ورته وویل ښه دغه فینش مایلسټون باید دلته نه وای صحیح ده دا باید کوم ځای کې وای دغه ځای کې وای صحیح ده ځکه ډبلیو ایس موږ دلته جوړ کړی خو تر دې ځای خو ستونزه نه لرئ که نه یعنې دا کولی سي اوس ته کټې کې دغه ځای کې پرېږدئ خو یو بل اکټیویټیز دی ډبلیو ایس سمري ورته وایي هغه یوازې دې ځای کې کار کوي چې ولې کار کوي زه هماغه درته وایم خیر دی دلته زه اوس چې شی نه اډ کوم دلته بیا اډ مشکل نشته په پریکیورمنټ کې یو څه به اډ کړم صحیح ده یا پریکیورمنټ کې مو اوس نه اډ کوم کنسټرکشن کې کنسټرکشن څنګه پروژه ونیسو یو پروژه وایي یو ډېره وړه پروژه په پام کې نیسو صحیح ده مثلا یو دیوال جوړو 10 متره دیوال دی خلاص صحیح ده اول چې شی کوي مثلا کلیرینګ اپ سایډ دی صحیح سو راځي انزرټ کوي بل اکټیویټي او یو به بله ماډ صحیح ده کلیرینګ اپ سایډ دی چې کله خلاص کړو لیاوټ دی صحیح ده لیاوټ دی چې کله خلاص کړه
اکسکیویشن دی. هڅه وکړئ ښه چې دا نومونه ډېر لنډ ولیکئ. هغه ځینې پروژو ریکوایرمنټ دا دی چې هغه سټنډرډ ډیټا ایکسچینج فارمټ دی هغه لوی لوی نومونه نه اخلي. هلته خپله ته کرکټر یې درته وایي چې مثلا یا 20 یا 25 دې نه باید زیات ونه اوسي. او هغه څوک چې تاسو سکیجول هم ګورئ که ډېرې اوږده نومونه مو ورکړي بیا خوند نه کوي. اکثره د ریپورټینګ کې سم نه راځي یا ته کله چې پرنټ کوې دغه کالم ډېر اوږد درته ښیي داسې ښه نه راځي. یعنې ډېر لنډ ولیکئ. مثلا اکسکیویشن اف فاونډیشن هم چې هېڅ ورسره ونه لیکئ هېڅ خبره نه دی ښه. مطلب دی یو مطلب ترې واخلو زه اوس لیکم فاونډیشن. ښه اکسکیویشن اف فاونډیشن دی. بیا مثلا بیټ کمپکشن دی کمپکشن کوي صحیح ده. اوس ځینې ریکوایرمنټ داسې وي چې بیټ کې هم تاسې نه فل ډینسټي ټیسټ اخلي که کنډکټینګ اف FDT فل ډینسټي ټیسټ صحیح ده. اوس که ته دلته یو بل بیګ پیلنګ بل لیر لري ورته ولیکه مثلا بیګ پیلنګ به ولیکم صحیح ده. دې بیګ پیلنګ نه وروسته بیا FDT دی که نه. دا راواخله کاپي. په اکټیویټي کې یونیک نیم خبره نه کوي درته هغه ښه هغه څه خبره نه ده. یوازې د آیډیانو ته به ډېر پام وکړئ. دا آیډي اوس په یو رقم آیډي ته نسي ورکولی. ښه دا FDT هم چې وسوه اوس که تا سره ګریول وي لینګ اپ ګریول ولیکه صحیح ده. ساحه کې خو بلد دي ټول. دلته به ښه کېږي ریبار فکسینګ ولیکه. PCC هسې د صحیح دی کله چې د ګریول واچوه اوس کولی سي PCC مه کړې د دې سر باندې ښه یو اضافي مصرف دی خدای. زه PCC به ولیکم اوس ښه لینګ PCC ریبار فکسینګ به زه هغه مخکې کوم صحیح ده. ریبار ځکه سټریک پوټینګ دی ریبار فکسینګ فاونډیشن ریبار فکسینګ دې سره اوس کولی سئ ښه. ریبار فکسینګ دې چې ولیکه فرام ورک ولیکي. فاونډیشن FDN لیکم لنډ صحیح ده. فرام ورک فاونډیشن ښه. که ته مثلا ډول بارونه ولرې د خپله دیوال لپاره که کنکریټي دیوال واوسي همغه ډول بارونه ورته ورکوې. که ویم نه لیکي همدا ریبار فکسینګ هغه کې راغله. که کولی سي هر رقم چې ته وغواړې ډېر تشریح سکیجول هم جوړولی سي او ډېر ساده هم جوړولی سي هغه یې تاسو بیا خپل کار دی صحیح ده. کله چې فرام ورک خلاص بیا مثلا هغه دی پري دلته به کانکریټ پري پور انسپکشن دی صحیح ده که نه. دا اکثره سکیجولو کې څوک نه اضافه کوي یوازې تاسو معلوماتو لپاره چې دغه اکټیویټي ټایپ زه وکړی سم دلته ټول درته ووایم چې څه شی څه شی دی دغه لپاره کوم صحیح ده. پري پور انسپکشن دی چې خلاص کړه کانکریټ پورینګ دی صحیح ده. کانکریټ پورینګ او کانکریټ پورینګ نه وروسته څه شی دی کانکریټ کیورینګ به ونیسم. کانکریټ کیورینګ او کانکریټ کیورینګ نه وروسته فرام سټریپینګ. دا یو پی ده یا دوه نه پوهېږم صحیح ده همداسې به ولیکو صحیح. فرام سټریپینګ ګوره ټول اکټیویټیان یې مات کړئ. د کنسټرکشن برخه مثلا کلیرینګ اف سایټس او لیاوټس دغه ټول اکټیویټیان یې اډ کړي. بای ډیفالټ یې څومره دی 15 ورځې وخت یې اخیستی دی صحیح ده. ښه اوس بېرته راځو دغه سټارټ مایلسټون فینش مایلسټون دا ټول شیان مو درته تشریح کړه. دې نه وروسته راځئ ته ریلیشنشپ ته راځو. خو مخکې له دې چې موږ ریلیشنشپ ته لاړ سو زه درته یو د دې اکټیویټیانو په اړه معلومات درته درکوم. ګوره موږ سره یو اکټیویټي دی ټاسک ډیپنډنټ بل چې دی ریسورس ډیپنډنټ.
ټاسک ډیپنډنټ دا معنا اوس دلته وګوره کانکریټ کیورینګ دی. کانکریټ کیورینګ چې ده موږ عموما 7 ورځې نیسي، صحیح ده؟ دې ته ټاسک ډیپنډنټ وایو ځکه چې دا د کار پورې تړلی هغه دی. که دې ته ته 1000 کسان هم راولې 7 ورځو نه مخکې یې نسې خلاصولی، ځکه ورته ټاسک ډیپنډنټ وایي. بل دا ډېر دغه لکه د سکیجول هغه فنډامنټل دی، هغه بنسټ یې دی. دې سره هڅه وکړئ چې ځان یو ځل بلد کړئ. که دې سره بلد ونه اوسئ بیا وروسته بیا درته ډېرې لکه ستونزې راولاړېږي. بیا یو اکټیویټي به د ټایپ به د یو شی ټاکلی وي، هلته به بل شی وي که نه. ټاسک ډیپنډنټ باندې وپوهېدئ. یعنې ځینې اکټیویټیان داسې وي، یو بله خبره هم دی ښه، دا خو د کیورینګ مثال ما درته درکړه چې هر څومره هم ته کارګر هم زیات کړې هغه 7 ورځو نه مخکې نه خلاصېږي. ولې؟ بل فارم ورک دی، دا چې دی ریسورس ډیپنډنټ دی. یعنې کولی سې دې ته ته ریسورس ډیپنډنټ ووایې. که ته مثلا دا ترکاڼان چې دی نجاران، دا که تا په 15 ورځو کې یو فارم ورک خلاصوي، ولې که ته 4 کسان راولې خو 2.5 ورځو کې خلاصوي. دا چې دی ریسورس ډیپنډنټ سو. ولې د کور پروژو کې چې موږ سکیجولینګ کوو هلته موږ ټول ټاسک ډیپنډنټ نیول. ولې مو نیول؟ لامل یې درته وایم، صحیح ده؟ هلته که کیورینګ و که یعنې لاجیکل خو داسې دی چې باید داسې ونه سي که نه، خو هلته خبره چیرې دی؟ هلته یې تا ته د یو اکټیویټي لپاره قیمت درکوو مثلا $10,000 یا 15,000 هر څومره چې دی، هغه چې دی یعنې ثابت قیمت یې و. که ته هغه باندې ریسورس هم ډېری هر شی ته خو هماغه پیسې دې مصرفولې که نه، هماغه ځکه مو ټاسک ډیپنډنټ نیوه او یو ریسورس مو اټکوو، ټول هماغه کاسټ مو هلته بل ټوټل کاسټ به مو ورکوو، د دې لپاره چې موږ ته اسانه سي سکیجولینګ اسانه سي. که ته ټول ټاسک ډیپنډنټ ولرې د هغه ریپورټینګ هر شی ډېر اسانه کولی سي. ولې که ته داسې ولرې ځینې اکټیویټي ریسورس ډیپنډنټ وي، ته هلته باید ډېر احتیاط وکړې. هلته یو ریسورس دیم زیات سي، حتی چې دغه د ریسورس سکیجول کې دغه ساعتونه دیم زیات سي، 8 ساعته دی 9 ساعته سي، هلته په ډیوریشن باندې مخامخ تاثیر لري. ډیوریشن دی که مغلقېږي سختېږي، نو ځکه هلته موږ ټاسک ډیپنډنټ نیول او اکثره موږ هڅه کوو چې اکثره اکټیویټي موږ ټاسک ډیپنډنټ ونیسو چې اسانه دی ښه. خو کولی سئ دغه نور ټاسک ډیپنډنټ او ریسورس ډیپنډنټ خو وپوهېدئ، صحیح ده؟ دغه لیول اف ایفرټ او ډبلیو ای سمري دا چې دی دا اوس لږ وروسته درته وایم. دغه یو ځل ریلیشنشپ موږ خلاص کړو ځکه اوس که زه تشریح کړم ښایي سم ونه پوهېږم. کله مو چې تاسو اکټیویټي مو اډ کړه، اوس راځو یو ډېره مهمه برخه د سکیجول ریلیشنشپ دی. یعنې تاسو څنګه کولی سئ اکټیویټیان یو اکټیویټي بل سره څنګه ریلیشنشپ ولري. دلته څو رقمه ریلیشنشپ دی. دلته به زه دغه پینټ ته به لاړ شو چې وګورئ. دا یو اکټیویټي بار دی، صحیح ده؟ دا بل اکټیویټي. د دې اکټیویټي دا سټارټ دی که نه، صحیح ده؟ سټارټ ډیټ یې دی، تاریخ. د دې چې دی دا فینش ډیټ دی. د دې اکټیویټي سټارټ دا دی او فینش یې دا دی. مثلا دا 3 ورځې دی، دا 4 ورځې دی. دا اوس که تا دلته مثلا هغه و ریبار فکسینګ دی، صحیح ده؟ دا فکر وکړئ ریبار فکسینګ. او دا چې دی فارم ورک دی. اوس په پوټینګ کې تاسو کولی سئ چې دا اکټیویټي خلاص کړئ یو ځل، یعنې ټول سیخان مو وتړئ، قالب مو شروع کړئ. کولی سئ همداسې که نه؟ او حتی کېږي که سټریپ پوټینګونه داسې واوسي چې دا هم سیخان دلته جریان ولري، هم کېږي چې قالب بندي وکړئ. خو که تاسو سره داسې اکټیویټي و مثلا ته غواړې چې اول د سیخ خلاص کړې، ګوره فینش دی،
بیا بل شی شروع کوئ همدا فریم ورک شروع کوئ دې ته څه شی وایي دې ریلیشنشپ ته ګوره فینش ټو سټارټ یعنې یو کار یې تا خلاصېږي بل شروع کړي. فینش ټو سټارټ ریلیشنشپ یعنې یو کار یې تا خلاص و بل دې شروع سو فینش ټو سټارټ او داسې هم کېږي چې ته سټارټ ټو سټارټ ورته ووایه مثلا یو دا اکټیویټي دی یو بل اکټیویټي دی دغه ځای کې صحیح ده ریبار فکسینګ دی روان دی دا د پوټینګ ریبار دی کېږي ډبل بارونه دلته ونیسي یعنې که ډېر تشریحي غواړي جوړې کړي صحیح ده دا سټارټ دی د دې اکټیویټي دا فینش دی کېږي دې اکټیویټي سره څنګه ریلیشنشپ ولري سټارټ ټو سټارټ یعنې هم دا پیل سي هم دا پیل سي که دا بیا یو ورځ وروسته کوې هلته بیا هغه دی ښه لږ او لیټ سته هغه بیا وروسته درته مثلا یو ورځ وروسته شروع کوې اوس یوازې ریلیشنشپ په اړه یعنې سټارټ ټو سټارټ کولی سي ریلیشنشپ ورکړي دې ته څه وایي سټارټ ټو سټارټ دې ځای پورې خو مشکل نه لري ګوره فینش ټو سټارټ سو دا سو سټارټ ټو سټارټ سو حتی داسې هم کېږي چې فینش ټو فینش سي مثلا ځینې اکټیویټیانې دا پروژه یې موږ په همدې نیټه باندې ختمېږي صحیح ده همدا کار په دې تاریخ ختمېږي خو په همدې نیټه دلته موږ مایلسټون لرو پروژه هم بشپړېږي مثلا د پروژې د اینډ ډیټ چې دی فکر وکړئ نن څوم دی نن 19 دی مثلا 19 دی هغه دی د مرغومې میاشتې دی 19 په دې تاریخ باندې موږ پروژه ختمېږي مایلسټون دې ورته ورکړی فینش مایلسټون په دې ختمېږي نو دا کار دې په همدې خلاصېږي د دې ریلیشنشپ به څنګه یې فینش ټو فینش به ګوره دا هم فینش کېږي دا هم فینش سو فینش ټو فینش دې ځای پورې خو ستونزه نه لري بل دی سټارټ ټو فینش سټارټ ټو فینش هېڅ داسې هغه نه دی لاجیکل نه دی داسې منطقي نه دی هېڅ پروژه کې داسې سم نه کارېږي چې یو کار دې شروع سي یا بل دې ختم سي یعنې همدا دی ګوره فینش ټو سټارټ دی خو داسې چې دا سټارټ سي او دا فینش سي لکه سټارټ ټو فینش چې ورته وایي هغه دومره اکټیویټیانې داسې تاسو فکر وکړئ چې کومه اکټیویټي به حقیقت کې بېرته همدغه فینش ټو سټارټ رابطه ده هماغسې دی خو فرق یې یعنې دا اول ته سټارټی بیا دا شروع کوې دې کې مطلب دا دی چې اول ته دا خلاصی بیا دا شروع کوې هغه داسې دی چې نه دا اول پیلی بیا هغه خلاصی هغه ختمېږي داسې سټارټ ټو فینش نو داسې اکټیویټیز تاسو فکر وکړئ چې څه کومه اکټیویټي وي چې یو سټارټ سي یا بل فینش سي تقریبا همداسې دی ښه خو یعنې دا ریلیشنشپ هم شته دې باندې بیا خپله فکر وکړئ فایده هم وکړئ صحیح ده اوس استاد تاسو باز ځای کې مثلا کنفکشن شروع وي انسان کې خدمتونه راوړي چې سپم کوي عمله کېږي یعنې د سپمې کار کې د کنفکشن تاسو او څو پارالل څو فعالیتونه یو ځای کې دي مشکل نشته کولی سي دا سکیجول ته کولی سي حتی هر ساعت ته یې جوړ کړي همدا څو مشکل نشته اساس دې همدا هو خو یعنې داسې دا لاجیکل چې یو دې شروع سي یا بل دې ختم سي دا دومره لاجیکل نه دی یو ختمېږي بل شروع کېږي که نه دا ریلیشنشپ موږ ډېر لرو او داسې چې دا سټارټ سي دا فینش سي دې باندې به فکر وکړو چې کومه اکټیویټي به وي داسې چې یو دې سټارټ سي یا بل دې فینش سي که نه دا هم ته کولی سي چې دا اوس سټارټ ورکړي که نه دا اوس فرامورک دی دا سټارټ سو دا فینش سو ورکولی سي هېڅ خبره نه دی دا د ریلیشنشپ اخلي خو داسې لاجیکل نه ښکاري ځکه اول د هغه پیل کړی دلته ختمېږي دا بیا وروسته ته هغه کوې که نه شروع کېږي ښه دې ځای پورې خو ستونزه نه لري مقصد دغه څلور ډوله هغه چې دی دا ریلیشنشپ شته او یو بل سرکولر ریلیشنشپ دی چې هغه بیخي غلط دی کله تاسو ریلیشنشپ ورکوئ په هغه کې په پریماویرا کې ولې تاسو ته میسج درکوي
میسج درکوي چې تا ریلیشنشپ چې دی سرکولر دی، یعنې د هېڅ مخته یې تا سکیجول نه ځي. هغه نه باید تاسو ډډه وکړئ. یعنې سرکولر ریلیشنشپ داسې دی، مثلا دې اکټیویټي نه وروسته تا دا شروع کړي، صحیح ده؟ دې اکټیویټي نه مثلا فینش ټو فینش دې دا ورکړه. اوس ته خو نسې کولی چې دا د فینش دا فینش ټو سټارټ بېرته همدې اکټیویټي سره ورته ورکړې. ګوره یو سرکولر هغه څه بیا سافټویر نو هلته بیا سافټویر نه پوهېږي چې څه شی درته وکړي. میسج درته درکوي چې تاسو سرکولر ریلیشنشپ ورکړی، هغه له منځه یوسئ چې مخته لاړ شي. حتی هېڅ سکیجول بیا مخته نسي وړلی چې هلته سکیجول یې کړي درته ایرر میسج درکوي. هماغه نه باید تاسو ډډه وکړئ او هېڅ منطقي نه دی چې همداسې تاسو ورته ورکړی شئ. دې باندې خو پوه دی، یعنې سرکولر نه کېږي، صحیح ده؟ دې ځای پورې ستونزه نشته که نه. اوس راځو عملا ریلیشنشپ څنګه ورکوو په پریماویرا کې. څو ډوله تاسو کولی شئ. کلیرینګ اپ سایډ د دې نه وروسته تاسو لیاوټ شروع کوئ که نه. یو خو داسې دی هر اکټیویټي ته چې ته ریلیشنشپ ورکوې دغه موز به مو یوسئ دغلته ده لیفټ کلیک وکړئ، هلته خپله درته راځي. ګوره فینش کلیرینګ اپ سایډ بیفور سټارټینګ لیاوټ. دا فینش ټو سټارټ هغه د ریلیشنشپ مخکې مو چې خبره وکړه. دلته ګوره لینک، یعنې دا باید ته خلاص کړې دا بل پیل شي، صحیح ده؟ یو خو دا ساده لاره دی، ولې کله چې تا سکیجول کې یو نیم زر، 3000، 4000 اکټیویټي واوسي، بیا داسې ته نسې کولی چې هر یو څه دې ماوس دې نیولی وي همداسې روانې ښه، بیا هغسې نه کېږي ښه. کله چې دې دا ریلیشنشپ ورکړه دلته راځي سکیجول کوې، ګوره خپله اوس سکیجول کېږي ښه. سکیجول یې کړه یا اپنو وایه، ګوره دا اکټیویټي خپله هلته لاړ. یعنې دا د 19 جنوري باندې چې دا ختمیږي بیا دا بل شروع کېږي. دا نو فینش ټو سټارټ شو. فینش ټو سټارټ. ګوره دا فینش شو، د دې مارکر چیرې او دا بل شی شو، دا سټارټ شو. دې ځای پورې څوک ستونزه لري؟ د دې مارکر کوم چې شا کې نه پوهېږم کوم هغه دی، زه به وګورو صحیح. دې ځای پورې خو مشکل نه لري ښه. دا فینش کېږي دا سټارټ کېږي، صحیح ده؟ اوس یو بل که دا بېرته ډیلیټ کوئ، ګوره دا سلیکټ کړئ یا ډیلیټ تڼۍ کېکاږئ کیبورډ کې، یا خپله دغه کېکاږئ یا خپله ډیلیټ کېږي، صحیح ده؟ هغه فکر کوم د اکټیویټیز لپاره دی. اوس بېرته که ته سکیجول ورته ووایې اکټیویټي مو بېرته خپله هغه ته راځي، خپل ځای ته راځي، دلته راغی ښه. دا یو ډول چې داسې کولی شئ ریلیشن ورکوئ. بل ډول اوس موږ ټول پوهېږو چې اول دا پیلېږي بیا دا پیلېږي بیا دا دی بیا دا دی بیا دا دی، داسې ټول همداسې دي که نه. تر کوم ځای پورې چې ته پوهېږې په ترتیب واوسي نو ته به داسې وکړې، اول اکټیویټي به سلیکټ کړې، بیا د سکرول ډاون داسې لاندې راسه تر کومه ځای پورې چې ته پوهېږې چې ټول په هغه کې دی که نه، یعنې ټول فینش ټو سټارټ ریلیشنشپ لري، یعنې یو رقم چې لري تر کانکریټ پورینګ پورې مونږ همداسې یو، صحیح ده؟ دلته به شفټ ونیسئ، کلیک به وکړئ، ټول به سلیکټ شي، صحیح ده؟ رایټ کلیک وکړه، دلته ورته ووایه لینک اکټیویټیز. لینک دې چې ورته وویل ګوره ټول هلته ریلیشنشپ واخیستل، فینش ټو سټارټ. اوس دلته سکیجول یې کړه، دا به زه اتومات کړم چې وخت ونه نیسي چې اتومات هر وخت سکیجول کېږي، صحیح ده؟ ګوره ټول سکیجول شو. دې ځای پورې مشکل لرئ؟ ښه. اوس راځئ د هغه ته کیورینګ ته. اوس وګوره که ته هماغه طریقې نه چې ګټه اخلې ته یو ځل دلته ځې، ګوره څومره سخت دی، بیا داسې دا کش کوې، دغه وینډوز د خپل هغه چې دی
مخ ته او شاته ځي خو ډېر سړی ځوروي نه کېږي صحیح ده کېږي یا ډېر په سختي باندې کېږي د دې ستونزې د حل لپاره ته راځې دلته ګوره ریلیشنشپ پیدا کړه دې ځای کې صحیح ده دلته ریلیشنشپ په دې ریلیشنشپ کې یو پریډیسیسر دی یو سکسیسر دی پریډیسیسر دا معنا چې دغه اکټیویټي دی چې سلیکټ کړی دی نه مخکې کوم اکټیویټي پیلېږي هغه یې تا پریډیسیسر دی بیا د دې نه وروسته چې پیلېږي هغه چې دی سکسیسر دی اوس وګوره دا ما سلیکټ کړی دی کانکریټ پورینګ خو دې نه مخکې اکټیویټي څه شی دی کانکریټ پری پور انسپیکشن دی یعنې دا باید خلاص کړي بیا دا شروع شي صحیح ده اوس کانکریټ پورینګ نه زه وروسته یو اکټیویټي ته زه لینک ورکوم سکسیسر کې کانکریټ کیورینګ ورته وایم نو زه داسې نه کوم چې هماغه داسې سلیکټ کړم دلته ګوره داسې لاړ شم ګوره بیخي ډېر سخت دی که نه سړی ډېر ځوروي بیا دا به سلیکټ کړئ دلته به سکسیسر ته راسئ ګوره اساین دی دلته تاسو ته یو مینو خلاصېږي اساین سکسیسر یعنې هغه وروستی کړنه چې دی وروستی اکټیویټي هغه تاسو دلته اساین کړئ هغه اکټیویټي او د هغه نه وروسته دا شروع شي کانکریټ پورینګ دی زه دې ته وایم کانکریټ کیورینګ د دې نه وروسته شروع شي دلته ورته دغه ګوره اساین کړه دلته ګوره خپله راغی هلته وګوره دا اکټیویټي خپله راغی ویني کانکریټ کیورینګز اوس دا اکټیویټي دی دا اکټیویټي ته غواړې دې کانکریټ پورینګ نه وروسته فارم سټریپینګ هم ورته ورکړې لاړ شه سکسیسر ته فارم سټریپینګ ورته اوس دلته وګوره فارم سټریپینګ هم دلته صحیح دی اوس دې نه وروسته غواړې یو بله خبره که ته ډېر دلته به یو څه اکټیویټیان یاد کړم صحیح ده زړه تنګي سوی خو نه یې هر وخت چې تنګ سوی تفریح کوئ بیا ووایي صحیح ده دلته به زه پنچ لیست وایم pre-final inspection ده correction pre-final inspection comment ده صحیح ده بیا دې نه وروسته فاینل انسپیکشن به ورته وایم صحیح ده فاینل انسپیکشن ده او دې نه وروسته فاینل انسپیکشن دې نه وروسته به ډیموبلایزیشن صحیح ده وروستی پروسه ډیموبلایزیشن اوس وګوره که تا سره ډېر اکټیویټیان واوسي ښه بیا څه شی کوئ یعنې په یو وخت کې ته غواړې مخکې موږ سکسیسر اساین کړو ته غواړې چې هغه اساین کړې مثلا پریډیسیسر او سکسیسر یو وخت کې زر زر وکړی سئ که ډېر اکټیویټیان بیا دا هم خلاص کړه چې دا دلته به راسې دغه وینډوز کې ونیسه ښه دا که رایټ ته راوړې رایټ ته راوړه دا چې شی دی سکسیسر دی دا بل هم خلاص کړه دا وینډوز کې ونیسه بیا دا بل چپ ته راوړه داسې که تا سره دوه سکرینه واوسي کېږي اوس دا دې سکرین ته راوړې اوس کولی شم زه بیخي دا دې سکرین ته راوړم دلته درته ښکاري خو هلته به ښکاره نه شي ګوره دا وینډوز کې ګوره دلته یې ما په همدې سکرین کې دی خو زه هلته ریلیشنشپ اوس ورته ورکوم اوس وګوره د فارم سټریپینګ نه وروسته چې دی وروسته زه سکسیسر هلته ورته وایم چې فارم سټریپینګ نه ورته وایم چې پنچ لیست دی که نه اوس وګوره هلته تاسو خپله ورته ګورئ چې ریلیشنشپ اخلي که نه دلته زه پنچ لیست ورته وایم پنچ لیست ورته اساین کوم هلته وګوره واخیست یعنې که دوه سکرینه ولرې دغه سکسیسر او پریډیسیسر دا مینوګانې دې بل سکرین ته یوسه هماغلته هغه دې هم خلاصوي دا هم زر زر تاسو ریلیشنشپ ورکولی سئ حتی کولی سئ که یو سکرین مثلا ښه لوی سکرین ولرې
همدا سکرین هم کولی شي توره چې اوس کار به وکړي که نه خو دا وینډوز کې نیسته داسې راوړئ سیده دا پورته یوسه دا به دلته راوړو دا به داسې ویسه دې سره به کار ونه کړي ښه کار کوي باندې داسې راوړه لږ یې منظم کېږدئ دا پورته یوسه یو بل هم و که نه پریډیسیسر او سکسیسر دا به لاندې راوړو دا به یې دلته پټ شوی وای خیر ده پټ شو یو څه ګزاره کوي صحیح ده اوس کولی شئ تاسو په یو سکرین کې هم کار وکړئ لکه فارم سټریپینګ نه کانکریټ کیورینګ نه وروسته زه پنچ لیست راوړم ښه که تا سره ډېرې اکټیویټیانې واوسي بیا دلته ته سرچ کوې اړتیا نشته چې ته اوس هر اکټیویټي وګرځې اوس زه هلته ما سلیکټ کړی دی کانکریټ کیورینګ دې نه غواړم وروسته پنچ لیست شروع شي دغلته راځئ دلته پی او این ولیکه پنچ لیست خپله هغه کې بیا دلته هغه که اساین یې که خپله راغی اوس که ته غواړې یو بل اکټیویټیز دی مثلا د دې اکټیویټیز نه ډیموبلایزیشن دی صحیح ده د دې نه مخکې اکټیویټیز باید شروع شي مثلا که ته غواړې همداسې زه یو ریلیشنشپ ورکوم که نه دغه فینش اپ هغه دی پراجکټ دی دا ورته اساین کوي دا پریډیسیسر کې دا اوس وګوره هلته خپله اساین شو د دې لپاره دې باندې ښه وپوهېدئ یعنې د کار د اسانۍ لپاره تاسو دې ریلیشنشپ نه باید ګټه واخلئ داسې نه چې موز مو خوشی کړی وي هغه باندې هغه مو هسې ځوروي صحیح ده همدې منیوګانو ته لاړ شئ د اساین پریډیسیسر سکسیسر دی نو اسانه او همغه ښه لاره دی چې سرچ یې کړئ هر اکټیویټي ریلیشنشپ ورته ورکړئ څو ډوله مو درته وویل صحیح ده دې ته به هم ریلیشنشپ ورکړو ګوره دا سلیکټ کړئ دې ځای پورې راوړه دا هم تقریبا همغه فینشډ هغه دی سټارټ دی ګوره ټول هلته لاړل نه خو بیا دا خو هر یو پرې هغه لري ګوره یو خبره دی ښه یو خو داسې کمپنیانې دي چې هغه د سکیجول پسې دومره نه ګرځي یوازې دا یې پکار وي چې همدا بار ورته وښیي چې سټارټ دی اینډ دی یو هغه خبره ده یو داسې دی لکه ځینې کمپنیانې تا ټول ایرر ګوري یعنې ته کله چې ته سکیجولینګ کوې تا باید یوازې دوه اکټیویټیان دي چې یو د پریډیسیسر ونه لري یو سکسیسر نور باید ټول اکټیویټیان هم پریډیسیسر ولري هم سکسیسر ځکه منطقي نه راځي نو هغه یو منطق پکې وي که نه ټول دا پروسیجر د کار کې هو که نه خو یعنې یو خو داسې دی مثلا موږ ځینو ځایونو کې کار کوو یوازې همدا هغوی ته دا ورکړه دا اوس چې موږ څومره کار وکړو بس همدا اسکیجول دی او ریویو هم پوهېږئ چې شی کوي پی ډي اف کې کوي ایس ایکس زی آر فایل دا شیان نه غواړي ولې دلته به لرننګ کې درته وایم چې درته ووایم ښه دلته کله چې سکیجول ته راغلی ښه که تا سکیجول کې څومره ستونزې دلته وګوره ښه دلته ویو لاګ دی اوس زه درته ټولې غلط دا ډېره مهمه برخه دی که ته هر وخت سکیجول جوړوې ته د خپل سکیجول وګورې چې تا سکیجول کې څومره ایرر میسیج دی صحیح ده اوس دلته پراجکټ دی فزیکل ایجوکیشن بلډینګ دی سکیجول لیولینګ سیټینګ دی ګوره جنرال سکیجولینګ دلته دی یس دی سکیجول سوی دی لیولینګ نه دی سوی اګنور ریلیشنشپ ټو خو دا ټول یې دلته درته ویلي دی ښه او ګوره ایډوانس کلکولیټ ملټیپل فلوت پات دا نه دی سوی دغه ټول ایرر وګوره څومره ایرر یې ماته ویلي همدا سکیجول چې موږ جوړ کړی دی هغه ایرر ته وګوره ایرر یې څه شی دی درته ویلي دي چې دا اکټیویټیانې پریډیسیسر نه لري دا دی دا دی دا دی دا دی تا یو سټارټ راځي چې دا به پریډیسیسر ونه لري ځکه ته د پروژې د پیل نه مخکې هېڅ کار نشته چې ته یې وکړې
او اند د دې مثلا چې کله هغه سوی وي د اند چیرې دی دا فینش ا پروجیکټ مثلا اوس موږ خو دې دا اوس ایرر دی ځکه موږ دې ته هېڅ پریډیسیسر نه دی ورکړی دا مشکل اوس حلولی سو ګوره دا وداوټ سکسیسر دی اوټ اف سیکوینس اکټیویټیز بیا هغه وخت کې درته وایي کله چې سکیجولر کار کوي په خپله خو مثلا یو اکټیویټي دی تا سکیجول کړی چې یو دانه دې فینش سي بل دې شروع سي خو هغه بل چې شروع کېږي هغه هغه مخته راوړی وي ریلیشنشپ یې هماغسې وي خو مخکې یې راوړی هغه اوټ اف سیکوینس دی یعنې تا پلان کړی دی چې باید وروسته یې پیل کړي خو هغه مخته راوړی درته بل اکټیویټیز وید اکچوال ډیټ دلته اوس شی نه دی ښودلی یعنې موږ نه دی اپډیټ کړی ایکسپشن دی ګوره کریټیکل چې دی اوس 20 دانې دی موږ اکټیویټیان یعنې دغه تقریبا ټول اکټیویټیان څومره اکټیویټیان چې دی 20 دانې دي یو دی دلته ټوټل اکټیویټي نه دی لیکلی موږ ته اکټیویټي 23 اکټیویټي دی صحیح ده ټول دا سټاټسټیک چې دی دا باید تاسو وګورئ ځکه عموما یو پروژه کې فکر کوم 10% پورې ته باید کریټیکل اکټیویټیز ولري داسې نه چې ټوله پروژه دې کریټیکل وي اوس دا چې دی 20 دانې ټول 23 اکټیویټي لرو ټول 23 اکټیویټي دي 20 دانې مې کریټیکل دي کریټیکل پات په اړه بیا وروسته خبرې کوم هغه چې بیا مثلا که یو ورځ وي تا اکټیویټي ډیلې کېږي ټوله پروژه دې ډیلې کېږي یعنې ته باید دې راپور ته راسې دلته وګورې په دې سټاټسټیک کې وګورې چې تا څو فیصد اکټیویټیان یې کریټیکل دي بیا که تا مثلا کله چې پراګریس کې سي ناټ سټارټډ هم 23 دی هغه ټول بیا دلته درته ښیي اوس 21 اکټیویټیانو ته موږ ریلیشنشپ ورکړی دی اکټیویټیز ویت کنسټرینټس دا بیا وروسته زه درته وایم مخکې مو د دې په اړه لږ خبرې وکړلې دا چې چیرې کارېږي ولې کاروو څنګه کارېږي صحیح ده د دې په اړه درته یعنې ته دغه وارنینګ دا ایرر دا ټول باید ته وګورې صحیح ده دې ځای پورې خو مشکل نه لري یعنې سکیجول مهمه برخه دا دی داسې نه دی چې یو سکیجول جوړ کړي او چا ته ورکړي خلاص او دومره سخت نه دی ښه ډېر اسانه دی یوازې فنډامنټل یاد کړئ ښه دې ځای پورې اوس دا چې دی دا دلته هم کولی شئ چې بدل کړئ دلته فینش ټو سټارټ دی دا ولیج شي ګوره ریلیشنشپ دغلته هم تاسو بدلولی شئ یعنې کولی شئ چې دې ځای نه یې بدل کړئ اوس دا زه که فینش ټو فینش ورته وایم کولی شم چې دا ورته وایم سټارټ ټو سټارټ ورته وایم فینش ټو سټارټ ورته وایم ټول که بېرته ډیلیټ کوم لږ تفریح نه کوئ دې ځای پورې زه به دا ویډیو لږ بنده کړم صحیح ده چې بیا یو دم خرابه نه شي دومره مو درس هغه کړی بیا بل ریکارډ به وکړو صحیح ده